زنګ ووهي ورته ووایي چې زما 2-3 بچي چې دی هغه په یو موټر ټکر کې مړه شول، نو زه الحاد ته لاړلمه. یا د دې تر څنګه زه یو ورځ یو ډریور سره ناست ومه او هغه ډریور چې دی د خولې نه داسې الفاظ راووتل، الحادي خبرې ترې راوتل. ما ویل ولې داسې کوې هلکه؟ ما ته وویل چې یاره اوس د کور نه راوتلم خپله اوښې ښه ووهلمه. نو ما ویل چې اوښې وهلې نو ته الیاذ بالله ته به اوس داسې دا ګډې وډې وایې بېدینه خبرې به کوې. نو محترم وروره د الحاد یو قسم ته جذباتي دی، یو قسم ته تګ چې هغه د احساساتو د مجبوریتونو یا د پرابلم اف ایول یا د مسألة الشر یا د سختیو د وجې نه الحاد ته خلک مخه کوي، خصوصا په کومو هیوادونو کې چې غربت ډیر شي، په هغه هیوادونو کې چې دی بیا دغه مشکلات دي. یو قسم دی الحاد ته تګ هغه د خواهشاتو د لاسه دی. مثال د خبرې یو سړی دی هغه په شرابو باندې روږدی شو، په ښځو زناګانو په دې شیانو باندې روږدی شو. ته ورته ووایې چې والکه الله دې په جهنم کې اچوي، والکه مه کوه دا دا دا. نو ته چې ورته دا نصیحت کوې دا نصیحت په ده باندې بدې لګېږي. وجه دا ده چې دا ستا نصیحت د هغه د خواهشاتو دپاره یو مانع وي، یو ټکر وي. نو دغه کلیش او دغه ټکر د انسان نشي زغملی، نشي برداشت کولی. نو فلک تا ته وایي ځه بابا خپل ته پوه شو دین دې پوه شه مړ خپل کار کوه. نو د هغه د مزاج سخت شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی که نه، وایي چې د انسان په زړه باندې یو نقطه لګېږي او دغه نقطه ستوره نقطه بیا زیاتیږي او تر دې پورې چې دا ټول زړه ونیسي. نو کله نه کله یو انسان په خواهشاتو کې دونه مبتلا شي چې زړه ونیسي. دریم نمبر باندې کله نه کله ډیر کم دا بیا پیښیږي. دا تقریبا چې په 1,000,000 ملحدینو کې چېرته یو ملحد وي چې هغه یو کتاب ولولي علمي لحاظ سره او هغه چې دی په شکوک او شبهاتو کې یعنې یو ځای کې سوالات ولولي خو ځوابات یې پیدا نه کړلی شي او دغه سوالات بس د ده په ذهن کې ګرځي نو دغه وي. نور د اول 2 قسمه چې کوم بیان کړل ما، یا جذباتیت او یا د شهوات او خواهشاتو، دا داسې چې دا الحاد سره ډیر نږدې وي. بس دې ته یوازې یو تیلی وهلي چې یوه شبهه ورته ذهن ته ورشي یا مخې ته ورشي، بس د واره دغه د دې خلکو ایمانونو ته بیا اور ولګېږي. نو دغه خلک بیا الحاد طرف ته زر تللی شي یا امکان یې داسې وي زر وي. او نور چې دی دغه علمي ملحدین هغه تشکیکي خبرې، تشکیکي کتابونه، متشککینو کتابونه، د ملحدینو کتابونو لوستلو نه بعد خو هغه زموږ ستاسې په ټولنو کې الحمدلله دا شی یا دغسې قسمه خلک ما لا نه دي کتلي. په پاکستان کې یو کال یو ډېر ستر ملحد و، ایاز نظامي به یې ورته ویلې او هغه دیني مدرسې نه فارغ و، استاذ هم پاتې شوی و، خو بیا وروسته ملحد شو. نو هغه نه یو چا پوښتنه وکړله چې ته ولې ملحد شوی؟ هغه ورته ویلو چې زما لور مړه شوله، زه ډېر غم کې مبتلا شوم، ډېر بس خفه ومه، همدې خفګان او همدې شیانو کې دا وسوسې زما ذهن ته راتلې او تر دې حده پورې زه الحاد ته راورسولمه. نو د دې مختلف وجوهات دي. دویم نمبر باندې پوښتنه چې تاسې د قرآن کریم په باره کې وکړله چې قرآن د الحاد په باره کې څه وایي، نو قرآن کریم داسې کتاب دی چې دا یو جامع کتاب دی. دا به کله نه کله تا ته په یو آیات کې دومره غټه فلسفه او دومره غټ حکمت بیان کړي چې ستا په تصور کې به هم نه راځي. دا خبرې خو موږ او تاسې کوو، موږ او تاسې ته عادي خبرې ښکاره کېږي، خو کله نه کله چې موږ او تاسې په قرآن کریم کې فکر وکړو په یو لفظ، دا یوه کلمه چې په قرآن کریم کې اختیار شوې ده، دا ګوره هسې نه ده چې دغه چې عادي اختیار شوي، دا یو لفظ چې په قرآن کریم کې دا یو آیات کې دا یو کلمه چې ور اچولی شوې ده، دا ډېر په خاص مغلق سیستم باندې په یو ډېر عجیب اصولو باندې چې بیا به په دې باندې څه وخت د قرآن کریم په اعجاز کې بیا خبرې وکړو چې قرآن کریم کې ولې دا لفظ بیان شوی دی، ولې فلانکي ځای دپاره دا لفظ بیان شوی دی، ولې د فلانکي واقعې دپاره داسې کلمات کارولی شوي دي. نو دا ډېر په ترتیب باندې او په اصولو باندې بیان شوي دي. نو فلهذا قرآن کریم داسې نه کوي چې مثال له خبرې موږ ته زموږ د طبیعتونو مطابق الحاد تشریح کړي یا موږ ته زموږ د طبیعت مطابق کیپیټالیزم تشریح کړي، نه، بلکې قرآن کریم دغه بیان کړی لکه مثال له خبرې یو قاعده یې بیانه کړې ده، ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د ذکر نه اعراض وکړو نو الله تعالی ووایي چې دا رزق او دا معیشت او دا سکون او دا راحت دا به ترېنه واخلم، ختم به یې کړم. اوس دا خبره ذکر شوې ده په اسلامي هیوادونو کې چې دی د ځان وژنې ترتیبات چې دی هغه ځان وژنې چې دی کمې کېږي. جاپان کې تقریبا چې په ټوله نړۍ کې زیات کېږي. وجه چې شی ده، وجه ده چې تنګ دستي ده، تنګ دي خلک، سکون نشته، راحت نشته دی. وجه چې شی ده
و ذکر هغوی د الله تعالی پرېښی د الله تعالی ذکر نه کوي، یو خالق ذکر نه کوي. نو اوس په قرآن کریم کې خو الیاذ بالله داسې نشي کولی کنه چې الله پاک موږ ته ووایي چې مثال د خبرې د جاپان ذکر راولي، نه بس قاعده یې بیانه کړله. دې قاعدې کې اوس ته سوچ کوه نور فکر کوه. یا مثال د خبرې په صورت حشر کې چې وایي که نه انساه الله انفسهم، چا چې الله هیر کړ الله تعالی به هغه انسان خپل ځان هیر کړي. اوس دا ملحدین وګوره ته دوی الله هیر کړی د دوی په زور موږ ورته انسانان استوي، نه موږ د شادوګانو اولادونه یو، موږ د بیز د اولادونه یو، چمپینز یو، فلانکې یو، ډنګری ساینسي دلایلونه به هم درته راوړي او پړپړې به هم درته غږوي، یو فلانکې پروفیسر دی او ډنګری پروفیسر دی، فلانکې انسټیټیوټ د ډنګری. اوس قرآن وړه غوندې قاعده موږ ته ذکر کړې ده، خو د دې قاعدې نه به بیا ته پکې دې کې سوچ هم کوې، ته به پکې فکر کوې، همدغسې الحاد هم دی. اوس د الحاد کې بنیادی مسله څه شی ده؟ د الله تعالی نه انکار کول د الحاد. اوس د الله تعالی د اقرار دپاره څو دلایل دي؟ مختلف قسمه دلایل دي. تر ټولو مهم دلیل اوډون دلیل دی یا ډیزاین آرګومنټ دی. اوس قرآن کریم موږ ته مختصر انداز باندې په جامع انداز باندې معقول انداز باندې ویلي دي کنه چې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیف څنګه، كيف خلقت څنګه تخلیق شوی دی، پیدا شوی دی. والى السماء كيف رفعت، یا مثال د خبرې مختلف آیاتونه لکه همدغه د ډیزاین آرګومنټ په باره کې ویلی شوي دي. نو چې کله هم یو څوک غواړي د الحاد په خلاف باندې کار وکړي، مبارزه وکړي، نو هغه دپاره باید تر ټولو اول مصدر چې شي هغه قرآن کریم وي، چې هغه د قرآن کریم نه اول خپل استدلال وکړي، ځکه دا د قرآن کریم اهمیت هم په دې کې دی. د مؤمن استدلال چې قوي کېږي، د مسلمانانو استدلال قوي کېږي، چې هر څونه لاړ شي منډې ووهي او څونه عقلیات او فلسفې. ما خو یو څه نه څه یو څو ټکي مې ولوستل که نه، یقین وکړه کله نه کله یو څه وخت مخکې یو زما یو کشر ورور دی، هغه عالم دی، نو ما ورته ویل ما فلانکي موضوع باندې تا سره یو آیات شته دی چې یو آیات ته ماته ووایې، داسې آیات د ذهن کې شته؟ نو هغه راته مستقیما هغه آیات ویل. یقین وکړه چې ما په دې موضوع باندې میاشتو فکر کو. زه ورپسې د فریډریک نیچه په فلسفه کې په نهیلیزم کې ګرځېدلم، زه ورپسې په هیګل فلسفه کې ګرځېدم، مختلفو فلسفو کې ګرځېدلم، ځواب مې نشو پیدا کولی. نو چې دې ورور ما ته د آیات وویل نو یو دم مې د خولې نه سبحان الله وختل، هغه استدلال یې راته ویل که نه. خبره مې دې پورې کوله چې د هر استدلال چې موږ او تاسې په قرآن کریم کې وایو دا یو جدا جدا باب دی، جدا جدا چپټر دی. یو خو یو خبرې هغه مثال له خبرې موږ عام مجلسونو کې یو بل ته کوو چې والله قرآن کریم جامع کتاب دی، نورې هر څوک هیره کړي دا خبره نه. زه درته حقیقت وایم، زه درته هغه خبره کوم چې ما په خپله ولوستل، چې یو آیات باندې زما د کلونو د میاشتو شبهات حل شول. نو دا خبره چې کوم خلک کوي چې د الحاد موضوع په قرآن کې الیاذ بالله نشته دی او څنګه ده او څنګه نه ده، دا خلک اصلا په دې موضوع باندې پوهه نه دي. الحاد او حتی سیکولریزم، فیمینیزم، لیبرالیزم، څه موضوعات چې دا څه غربي افکار چې تاسې ګورئ، دا ال جی بي ټي کیو او دا اوس ورته دا کوم نوي نومونه ورکوي، او دا ریډیکل فیمینیزم دی او دا فلانکې فیمینیزم دی، دا د دې ټولو رد، د دې ټولو جهالتونو رد دا شوی دی. او نه دا داسې هم نه ده چې دا جهالتونه اوسني دي، دا جهالتونه پخواني دي. نو ځکه د دې رد هم په وخت باندې الله تعالی په خپل کتاب کې په قرآن کریم کې کړی دی، او د هغه رد استدلال موږ او تاسې اوس کارولی شو. محترم عبدالخالق آغا او ورمزی صاحب، تاسو خپله پوښتنه وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا ذبیح الله ډاکټر ذبیح الله زهین صاحب تاسو ته له سپیکر خلاص شو، نو تاسو مې پوښتنه کولی شئ. ښه، اوس محترم ورور تاسو پوښتنه وکړئ. استاد، ما د الحاد تعریف خلکو مثلا ما خپل ډېر کتابونه د الحاد په اړه لوستلي، خو د الحاد تعریف یې نه دی کړی. که چیرې د الحاد خو ګوره مختلف قسمه تعریفونه لري. زه ورته اوس که قلم در سره خو چې څو تعریفونه درته ووایم اوس. استاد دې راوړه. مهرباني استاد محترم.
محترم ورور د الحاد مختلف تعریفونه دي، یو یې لغوي تعریفونه دي، یو یې اصطلاحي تعریفونه دي. صحیح ده؟ صحیح ده. په لغوي تعریفونو کې الحاد اصل کې کوږوالی ته وایي، یا کوږوالی طرف ته میلان ته ویل کېږي، یو طرف ته والی یا یو طرف ته میلان. لکه مثال د خبرې ما وخت چې د قبر مثال ورکړ، په قبر کې دوه قسمه، یو وي چې لحدي یو طرف ته والی لري، یو وي چې هغه په منځ کې د قبر کنستله کېږي. دا دې ته لحد ولې ویل کېږي؟ ځکه چې یو طرف ته ده. نو دی اسانه مثال ده. یو د اصطلاحي تعریف د الحاد. د الحاد اصطلاحي تعریف هر هغه یقین یا هر هغه بلیف چې په هغې کې یو انسان د خالق نه، د انبیاو نه، د مذاهبو نه یا د مابعد طبیعاتو نه انکار کوي، نو دې ته الحاد ویل کېږي. پوه شو په محترم وروره؟ دی بل اسانه او پوښتنه دا ده پښتو چې ژبه د کې مننه، ته دغه ووایه، تعریف وکړه، زه بله پوښتنه وکړم. ښه پوښتنه وکړئ، بله پوښتنه وکړئ. پوښتنه بله دا ده، موږ د غرب هغه اصلي مقصد، مثال لکه علمیناتیان، فرمیسیان، د دې په اړه موږ څه نه لرو. مثلا ما زه دیني درسونه وایم، خو ما د دې په اړه ډېر په کندهار کې کتابونه پسې وګرځېدم، ان ما تر اوسه پورې یو کتاب هم د دې په اړه نه دی پیدا کړی. دغه ځای به انشاءالله د علمیناتیان، فرمیسیان هغه پټې خفیه ټلې نه دي. ګوره محترم وروره، زه خپله که ذاتا درته ووایم، زه د فري میسنز په باره کې کافي معلومات نه لرم. البته یوه خبره ده چې یو بانډ یا یو ځایوالی شته دی، یعنی یو څه شته دی د دوی په سیستم کې چې د هغې پر اساس باندې، لکه مثال هر ځای کې موږ تاسې ګورو چې د یهودو کمپنۍ دي مخکې تللي دي، د یهودو تجارتونه دي مخکې دي، د یهودو سیاست ده په امریکا باندې غالب دی. حتی په امریکا کې هر ولسمشر چې راځي هغه دا کوشش کوي چې یهودو سره خپلې اړیکې جوړې کړي، یا مثال د خبرې د هغوی فنډینګ، د هغوی پیسې هغه ترلاسه کړي، تر هغو پورې ځان ورسوي. یا مثال د اروپا په سیاست باندې، د امریکا په سیاست باندې موږ وګورو، د دوی یو خاص قسم غلبه. یا د ټکنالوژي که موږ تاسې وګورو، په ټکنالوژي کې سترې کمپنۍ چې دا د یهودو سره په لاس کې دي، او هغوی چې په دې باندې ډېر په لوړه کچه باندې کار کوي. نو یو شی چې زه تاسې ته حقیقتا ووایم چې یو څه شته، یو څه داسې شته دی چې هغه د فري میسن په شکل کې یا مختلفو تنظیمونو په شکل کې کار کوي. خو نور ما سره ذاتا داسې څه دلایل نشته دی چې زه په دې باندې دلایل ووایم. البته یو که تاسې چېرته په انګلیسي ژبه باندې انشاءالله چې پوهېږئ به، د سیکرټ سوسایټیز په نامه باندې یا ډیکوډډ په نوم باندې یو پروګرام دی الجزیره خپروي. الجزیره چینل دی په یوټیوب باندې، تاسې وګورئ، د دې یو پروګرام دی ډیکوډډ، او دوی خپروي. په دې کې د ډیکوډډ پروګرام کې یو عنوان دی سیکرټ سوسایټیز ورته وایي، انګلیسي کې تاسې ځان سره نوټ کړئ. نو دوی بیا مختلف قسمه ټولنې، فري میسنز او الومیناټیز او وایډنبرګ او مختلفې ټولنې دوی راخیستې دي چې په هغې کې دوی کار کوي، یا هغوی بیا په دې باندې دوی دلایل راوړي دي، شواهد یې راوړي دي، یا ځینې خلک چې دی هغې سره دوی خبرې کوي، انټرویوګانې کوي چې هغه د دې شیانو ماهرین دي. نو د دې په باره کې چې دی هغه خلک بیا یو څه ناڅه موثق معلومات ورکوي. خو نور په پښتو ژبه کې د دې په باره کې داسې ډېر کار هم نه ده شوی. یو زما په فکر باندې حکمت خپرندوی والو یو کتاب چاپ کړی دی د برموده مثلث په نامه باندې، خو ما دا کتاب خپله نه دی مطالعه کړی چې دا به په حقیقتا څنګه وي، یا موثق دی یا نه دی. ځکه زه چې خپله کوم کتاب مطالعه کوم د هغه دپاره موثقوالی یا اکیډمیک والی معیار ګرځوم، که نه چې باید دا معیار پکې وي چې دا موثق وي او دا اکیډمیک وي. کومې حوالې چې په کتاب کې راوړلی شوي دي چې هغه اکیډمیک یا موثقې وي، چې دغه شیان پکې نه وي، زه خپله کتاب نه مطالعه کوم. خو دا کتاب ما لا تر اوسه پورې نه ده مطالعه کړی، ځکه د دې په باره کې زه رایې نشم ورکولی. نو ستاسې که سوال پاتې وي ویې وایئ. د دغه په باره کې څه وایي، د افغان دعوت په رسنیز ګروپ چې دی د حماد صاحب دی، د هغه هم د شیطان لښکرې په نامه باندې څه دغه ترجمه کړي چې پښتو ته ویډیوګانې.
هغه افغان دعوه خو ډېر بهترین کار کوي. حماد صاحب په دې باندې ډېر زیاته خواري کړې ده، ډېر کوشش یې کړی دی په دغه موضوع کې. ما په انګلیسي ژبه کې زما په فکر باندې ما یو ویډیو مې کتلې ده. متاسفانه ما لا تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې نه ده کتلې، خو زه به یې وګورم. افغان دعوه چې په دې باندې کار کړی دی زه به یې وګورم. دا خو به ډېره ستره د غنیمت خبره شي، زده کړه به وکړم ترېنه. او بل عموما افغان دعوه یا حماد صاحب مزاج ماته معلوم دی. دی په موثقو شیانو باندې هغه شیان چې هغه یو څه موثقوالی او اکاډمیک والی ولري په هغې باندې کار کوي. نو انشاءالله چې په دغه موضوع کې به هم دوی اکاډمیک کار کړی وي. او بل د الحاد دغه ورور چې ویل چې مثلا الحاد ولې راځي، زما په نظر الحاد ډېر وخت چې ما لیدلی دي بعلمي د په خاطر راځي، یا د اهل قرآن چې ورته وایي هغه هم دوی د بعلمي په خاطر راځي. ځینې خلک یې زه وینم چې مثلا دوی بې علم لري، ته په دا نظر بې علمي دوی دا وکړي که نه، څوک الله تعالی ته علم ولري او الله تعالی ته سم سي، بیا خو هېڅ الحاد نه راځي په منځ کې. دا اړه باندې ته څه وایې؟ بالکل ستاسې خبره سمه ده. علمي یا ناپوهي د وجې نه هم الحاد راځي، ځکه چې یو انسان د الله تعالی د حکمتونو، د الله تعالی د امتحانونو، د الله تعالی د مختلفو قوانینو په باره کې علم او پوهه ونه لري، او هغه الحاد طرف ته ځي. یا مثال هغه خلک چې هغه یوازې د اکثره ملحدین موږ تاسې ګورو د پښتانه ملحدین دوی اکثر اول انکار حدیث کړی، اول په د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ښه نه لګېږي، داسې نیم سیکولر نیم مسلمان غوندې یو داسې عجیب غوندې مزاج ولري. بیا وروسته چې د هغه چې خبرې کوي ترې هغه الحاد ته تللی وي. بلکې الحاد ته د تګ په پوړیو کې یو پوړی د انکار حدیث هم ده. یعنې اکثره ملحدین چې هغه د هغوی نه پوښتنې شوې ده، د هغوی ژوند معلوم شوی دی، نو هغوی اول انکار حدیث کړی او بیا وروسته الحاد طرف ته تلي. نو ستاسو دا خبره سمه ده. او دا دغه د شیعو مثلا ډېر خلک دي ناحقه باندې پر شیعو باندې داسې ډلې شته، مثلا اغا خان دي، اسماعیلیه دي، بهایه دي، دوی خو جلا جلا طریقې لري، خو په دې کې داسې ډلې هم شته چې هغه د کفر نسبت نه ورته کېږي. دغه اکثره وخت جذبناکه مسلمانان دوی راولاړ شي دې ته د کفر دغه کوي. دا په اړه که یو څه ووایې. په شیعګانو کې چې دی ځینې ډلې داسې دي چې اهل علم وایي چې مثال د خبرې دې ته کافر نشو ویلی. لکه مثال زیدي شیعګان دي، یا هغه شیعګان چې هغه صحابو پسې بد ردې نه وایي، یا قرآن کریم تکذیب نه کوي، یا شرک نه کوي. او بیا هغه شیعګان چې هغه صحابو پسې بد ردې وایي، شرک کوي، علي رضی الله عنه والعیاذ بالله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته برابروي او کله نه کله د الیاذ بالله د الله تعالی شان ته رسوي. یا داسې نورې ډلې دي پکې چې هغه واقعا اهل علم د هغې په باره کې وایي چې د دوی د اسلام سره څه اړیکه نشته د خلکو. خو په شیعګانو کې داسې خلک هم شته، داسې قسمه شیعګان هم شته چې علما د هغې په باره کې وایي چې دوی کافر نه دي یا غیر مسلم نه دي. هغه لکه زیدیه د یمن کې دي چې مثلا دوی هر څه مني، ما حضرت علي رضی الله عنه ځان ته ډېر چش کوي، نسبت یې کوي. زیات نسبت کوي یا دغه کې یا د نورو صحابو پسې بد نه وایي یا قرآن کریم تکذیب نه کوي. نو د دغه شیو په باره کې علما کرام نرم موقف لري. او د بل ورور پوښتنه وکړه د ښځو تعلیم په خپل ځان خو نه دی حرام، اما هغه یو ځایوالی د سیکولریزم قانون باندې دا زما یو نظر دی، سیکولریزم نظر باندې دا انشاءالله رمزی صاحب تاسو نه ډېره مننه. سوالونه مو وکړل، ډېر ملګري منتظر دي، خفه هم نشئ. استاد قنیبي صاحب هم موجود دی، نو که څه خبرې کول غواړي مونږ خو ورته منتظر هم یو وخت هم ورکولی سو. له هغه نه بعد شیرزاد صاحب دی او ذهین صاحب. بالکل ولنه په دواړو سترګو کوم ملګرو چې پوښتنې پاتې ټولو حبیب صاحب محترم، دا ورور چې مخکې پوښتنه وکړله چې د ماسونیا یا فریمیسن په باره کې د معلوماتو په هغه کې مونږ دلته ګروپ کې درس ومو، زما درس و تقریبا 1 ساعت او 14 دقیقې هغه شته د هغه د یهودیزم د یهودیت دین د معرفي په برخه هغه کې موضوع لاندې، او ترڅنګ دې ورور ویل چې په دې هکله کتابونه نشته ده. نو یو کتاب د دینونو او مذهبونو په نامه باندې ده، پوهنیار روح الله حمیدي لیکلی ده. په هغې کې وګورئ د دې ډلو په اړه کافي معلومات پراته دي. فقط همدومره خبر مې وکړه بس. الله مو خوشحاله کړه. بس انشاءالله چې ستاسې خبر به اورېدلی وي هغه به په دې باندې عمل وکړي. ښه محترم ورونو راواخلئ سوالات راواخلئ.
شیرزاد صاحب د ډېره وخته منتظر دی، نو که زما غږ اورئ تاسو خپل سوال وکړئ. محمد نادر شیرزاد صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن استاد خدای دې وکړي چې روغ جوړه خوشحاله اوسي. علامه آباد لره. وعلیکم السلام ورحمت الله. مننه استاد کوم، الله محترم دې خیر کړي. استاد محترم زه یو لنډه پوښتنه لرم. زما پوښتنه په دې اړه باندې ده چې حرام مال یا حرام رزق ګټل په خپلو اولادونو باندې یا خپله خوړل، خپل اولاد باندې خوړل، دغه کوم اولاد چې په حرام مال باندې تغذیه شي یا خپله حرام مال وخوري ویې ګټي، نو په دغه وخت کې چې مثلا د الحادي فکر یا غربي افکار چې دي په دې انسان باندې څومره اغېز لري؟ ګوره داسې ده محترم وروره چې د حرام مال ګټل اوس دا موضوع چې دی داسې عجیبه غوندې موضوع ده که نه. د حرام مال ګټل یو شی دی او د الحادي فکر بل شی دی. عین ممکن ده چې انسان د حلال مال ګټي خو الحادي فکر نه متاثره شي، او دا هم عین ممکن ده چې انسان د حرام مال ګټي او الحادي فکر نه متاثره شي. البته حرام مال چې څوک ګټي د هغې بیل نواقص دي په اسلام کې بیان شوي دي چې د هغه عبادات الله تعالی نه قبلوي، د هغه حرام مال والا چې دی په ژوند کې برکت نه وي، پیسې پکې ډېرې وي برکت پکې نه وي، یا مثال د خبرې د اولادونو هغه راحت ورته نه وي نصیب، سکون ورته نه وي نصیب، ژوند یې تنګ وي، مختلف کشوګیر کې ښکیل وي، هغه بیل جهتونه دي. د الحاد د حلال مال یا د حرام مال سره داسې ډېر دغه نشته ده، خو په حرام مال ګټلو کې یو امکان ډېر ده چې انسان پکې ګمراه کېږي ډېر زر، که هغه د الحاد په شکل کې او که هغه د سیکولریزم په شکل کې او که هغه د نورو ګمراهیو په شکل کې. او حرام مال چې دی انسان ګمراه کوي زر، په دې کې شک نشته دی. استاد محترم بالکل زما هدف هم همدغه و چې زیاتره ما داسې لیدلي چې دوی حرام مال مثلا یو سړی دی مثلا ښې پیسې لري مثلا په حرامو لارو باندې لاسته راوړي وي، یو بل مسلمان چې هغه ته وګوري که نه، نو دی چې دی د ده زړه ته وسوسې راځي، مثلا سوچونه راځي، یا دغسې یو خولې نه چې دی کفري الفاظ ووځي. نو هدف زما همدغه و. محترم دوی په وړاندې موږ مثلا څه وکړو چې مثلا د دغسې د دوی ته د دوی مال ته مثلا د دوی چې حرام مال لاسته ګوره راوړي دا یو ټرند ده، دا یو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړله، خو شاید چې داسې ډېرې تفسیر کولو کې درته مشکلې دي دې خبرې، خو دا خبرې د ډېرې مهمې خبرې ته. اوس وختونو کې خلک دې ته نه ګوري چې فلانکی سړی ښه دی که بد دی. دا مایک د چا خلاص دی دا لږ بند کړئ چې د اواز بېرته راځي ما ته. اوس وختونو کې که موږ وګورو خلکو ته ښه او بد نه ښکاري، خلکو ته پیسه ښکاري. په حلاله باندې ګټلې که حرامه باندې ګټلې ده، بس پیسه پیسه ده، شهرت دی، قوت دی. یعنی خلکو ته دا شی نه ښکاري کېږي چې دا په حلاله په ښه طریقه راغلي دي او که په غلطه طریقه باندې راغلي دي. په همدې وجه باندې خلکو کې د حرامو د حلالو تفکیک ختم شوی دی. محض د پیسې پیدا کول، شهرت ترلاسه کولو تفکیک پکې، د شهرت ترلاسه کولو هغه حرص او لالچ پکې زیات شوی دی. نو د دې لپاره به بهترینه طریقه یا بهترینه لاره دی که یو چا سره ستا بحث راځي، خبر راځي، نو هغه په دې باندې پوه کړه چې ګوره یو انسان دی هغه غلا وکړي، د بل نورو خلکو سره ظلم وکړي. که چېرته ته په نورو خلکو باندې ظلم جسټیفای ګڼې یا په نورو خلکو باندې ظلم ته قانوني او ښه کار ګڼې، نو بس بیا که په تا باندې هم څوک ظلم وکړي نو ته بیا هغې ته بد مه وایه. تا نه به مال پټ کړي، تا نه به مثال د خبرې پیسې وخوري، حرامه به خوري، نو بیا په هغې باندې مه پقارېږه چې هغه پې ځان مالداره کړی دی، هغه پې ځان چې دی ظالم کړی دی، قوي کړی دی، نو ته به بیا په دې باندې نه پقارېږي که چېرته سبا تا ته دا نقصان در ورسوي. نو هغه تاسې په دې طریقه باندې پوهولی شي. مثال ځینې خلک هغه وایي که نه چې پیسې پیدا که پیسې که په هره طریقه باندې، نو ورته ووایه که وروره سبا ستا د قتل په سر باندې یا ستا د بچي تختولو په سر باندې څوک $1,00,000 اخیستلی شي ګټلی شي، نو ته به څه وایې چې دا پیسې پیدا که پیسې، او که نه لږ غوندې به د سهوش او د ساه به اخلې، لږ غوندې به شعور په خپل دماغو کې ور اچوئ. نو په دغه طریقه باندې یعنې هغه که دونه ساده وي چې تا سره په دغه طریقه استدلال کوي، نو تاسې ورسره په دې طریقه باندې استدلال کولی شئ. انشاءالله الرحمن چې شیرزاد صاحب به ستاسو ځواب اخیستی و استاد. ذهین صاحب تاسو که کوم پوښتنه لرئ تاسو وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ذبیح الله ذهین صاحب څنګه یاست؟ خیریت ده؟ الحمدلله استاد محترم، په دې هیله چې ته او ملګري به ټول ښه یاست.
الحمدلله پوښتنې مې ډېرې درلودې خو د ملګرو ګوره هغه پوښتنې مطرح کړلې ډاکټر او تر ډېر ډاکټر صاحب ګوره غیر حاضر ښه جریمه کېږي به. استاد محترم بالکل خو دلته لږ درسو کې سره مصروف وو او نن مې داسې که درته ووایم سر نه تر اوسه پورې مې ټول تعقیب کړلو خو په ډېرې لرې پوښتنې مې خیر هم ده. درلودې خو الحمدلله ټولې پوښتنې حل هم شوې. مهرباني. نو کومه پوښتنه که پاتې وي؟ یوه پوښتنه استاد لرم. پوښتنه مې په دې ډول ده که چېرته یو ځوان د مختلفو مفکورو څخه متاثره شوی وي، که هغه جمهوریت وي، دیموکراسي، لیبرالیزم او حتی تر الحاد پورې مفکورو باندې متاثره شوی وي، نو څنګه کولی شو په مؤثر او په ښه توګه او په لنډ وخت کې دغه ځوان د دې مفکورو څخه راوباسو؟ ګوره تر ټولو اول یو څوک ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته مرضونه وړاندې کړي، مختلف قسمه مرضونه ورته وجود مثال د خبرې زما دا مرضم دی، زما دا مرضم دی، زما دا مرضم دی، نو ډاکټر کوشش کوي چې تر ټولو اول د هغه مرضونو علاج وکړي چې هغه زیات تیزۍ سره سرایت کوي، زیات تیزۍ سره وده کوي، پرمختګ کوي. داسې ده که نه؟ ستاسې په طب کې خو به همدغه قانون وي. الو دا زما اواز استاد صحیح دی؟ محترم بالکل خبرې دې اورم. نو په همدې ترتیب باندې چې کله په فکري مجال کې یو انسان په مختلفو شبهاتو کې په مختلفو جهتونو کې هغه ښکیل شي، نو د هغه به ته اصل رګ معلومه چې دا اوس کم ځای که مثال د خبرې یو انسان سیکولر انسان سره به اوس ته په الحادي ډول باندې بحث نه کې چېرې دا د کم ځای نه خراب شوی ده، نه، بلکې هغه سره به ته په دې باندې بحث کې چې د سیاست ولې د دین سره یو ځای وي، د دین مفهوم به هغه ته وړاندې کوي، هغه ته به د سیاست مفهوم وړاندې کوي، د دغه ځای نه به دا موضوع رانیسي. بیا طرف هغه سره په ډیموکراسي باندې هم خبرې کولی شي، لیبرالیزم باندې هم خبرې کولی شي، یعنې د سره به د دین نه شروع کوي. یا مثال د خبرې یو سړی ملحد ده، اوس ملحد سره که ته هر څونه بحثونه وکړې هغه غیر مفید دي تر څو پورې چې تا هغه سره د خالق نه شروع نه کړي، په یو خالق باندې خبره نه شوي او خالق باندې بحث نه شوی یا د خالق د شتون نشتون په باره کې، نو هغه سره به د هغې ځای نه شروع کوي چې کله د خالق شتون ومانه هغه یا خالق ته د قاعده کړو، د هغې نه بعد چې دی بیا هغه سره ته په مختلفو نظامونو باندې یعنې دا هغه جرړه ده. نو دغسې د هر فکري چې کوم ګمراه وي یا ښویېدلی وي یا دغه وي ناپوهه وي، نو هغه سره تاسې کولی شئ چې په هغه مین یا په مهمو اساساتو باندې بحث وکړئ او هغه سره چې دی بیا رفته په ټولو موضوعاتو کې تاسې بیا پوهولی شئ. انشاءالله الرحمن چې ډاکټر رحیم صاحب به ستاسو ځواب اخیستی وي. استاد مطیع الله حسن خیل صاحب تاسو که کوم سوال لرئ هغه نه بعد مجتبی قنیبي صاحب د لږ وخت مخکې نه منتظر دی، بیا به مطیع الله حسن خیل صاحب شو. حسن خیل صاحب استاد قنیبي صاحب خو مخکې مونږ هغه پې وکړو. مجتبی قنیبي صاحب او جوهري صاحب زموږ ستاسو نوي استادانو لیست کې ده او راغلی د ستاسو درس ته یې غوږ نیولی ده، خو د مایک باندې ډېر نه پوهېږي، هر دقت ترې خلاصېږي. زه یې میوټ کوم دی بیا یې خلاص کړي. مجتبی قنیبي صاحب غږ درځي؟ مجتبی قنیبي صاحب غږ راځي او غږ خو دې راوباسه چې استاد در سره بلد شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه له خیریت تاسو ښه؟ الحمدلله جناب قنیبي صاحب په ډېرې بخښنې سره ما نه وی پېژندلي، دا اوس چې ستاسې معرفت جناب حماد صاحب وکړ. جزاکم الله خیر، اکرمکم الله، قدرمن شئ. الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. انشاءالله چې بیا سره په شخصي کې مجلس کوو. السلام علیکم ورحمت الله. مننه. جوهري صاحب قنیبي صاحب اکثره د رادار په کوټه کې لاست دي، د سیګنال مشکل لږ لري، بیا به انشاءالله شخصي کې مونږ تاسو یاري وغږیږو. دلته به لږ در معرفي کوم. قنیبي صاحب ماشاءالله یو له ډېرو تکړه استادانو څخه ده او مستقیم د دیوبند شاګرد ده. ماشاءالله ماشاءالله، الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوي. زه ته چې یو ورځ په یو ډله باندې غږېدو، د هغې مشر هم ده. زه استاد و چې د هغې ګډوډ نه شي درس. یو پوښتنه ما هم درلوده استاد، ما غوښتل نن په شخصي کې درته ووایم، خو د
تیار همدلته موقع ده. دغه نن مې تحقیق کولو په دې برخه کې چې دغه ما داسې کره معلومات پیدا نه کړم. ولې زه تاسو ته ووایم کیدای شي تاسو ته بعضې نورې دروازې معلومې وي د تحقیق. دغه میډالونه ورکول یا القاب ورکول که نه، د مثال په ډول لکه علامه اقبال ته د علامه لقب ورکول شوی دی، همدې ته ورته د شیخ الاسلام لقب او داسې. د دې اصل تاریخچه اسلام ته ورګرځي که نه نورو ادیانو ته ورګرځي؟ یو مسله هم د القابو او هم د میډالونو، ځکه په دې کې موږ یو پروګرام لرو. د مثال په ډول غواړو تاسو ته یو لقب هم درکو، یو میډال هم درکو، په راتلونکي کې چاته وایم. نو ما ویلې چې داسې نه وي، خدای نخواسته کوم استادان موږ په لیست کې نیولي دي هغه استاد ووایي چې اول تاسو د خپله د فکري جګړې ښکار یاستئ. مال چې په دې کې تحقیق وکړو، هغې نتیجې ته ورسېږو، له هغې وروسته بیا په عمل لاس پورې کړو. ګوره د القاب ورکول دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم شوي دي. اوس د ابا هریره یا داسې یو نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چاته ورکوو، خو بیا به لکه په هغه سیف نوم باندې الاسلام یا سیف الله سیف یا الاسلام او دا دې او سیوف من سیف الله یا مثال د خبرې او چې مختلف نومونه دا په اسلام کې ورکول کېدل، د اسلام نه مخکې هم ورکول کېدل که نه. لکه مثال په مایتالوجي کې موږ تاسې د لارډز دغه لیدلی شو، تصور لیدلی شو. مایتالوجي د یونان نه پخوا، د یونان نه هم پخوا دا لقبونه موجود وو، دا یو افتخاري یو چاته ورکول کېدل. خو په اوسو وختونو کې به د دې القابو یو څه تاریخچه شته دی چې اوسو وختونو کې القاب ورکول کېږي یا نوبل پرایز ورکول کېږي یا نور د غرب له لوري چې کوم ایوارډونه علامه او سر لکه برټش راج یا برطانوي دغه کې به چې دی هغوی به د سر لقب ورکو. علامه اقبال ته د سر لقب ورکړ او سر که نه SIR. یا به مثال رابندرنات ټیګور دا یو فلسفي تیر شوی دی، هغه د استعمار په خلاف باندې شو څه وخت کې، هغه ته چې ورکړه چې ته سر شو، هغه ورته ویل زه نه یم، واخلئ واپس، بیرته ورته لقب ورکړه چې تا څنګه سرتوب دی چې زه زما په خاوره باندې حاکم هم یاستئ، ظلمونه هم کوئ او موږ ته بیا د سر او د فلانکي او د ډګري القابات هم راکوئ. نو رابندرنات ټیګور واپس ورته ورکړ. نو دغه القابات چې دا یو څه تاریخ لري د استعمارونو په وخت کې هم، خو په اسلامي نړۍ کې هم دا تاریخ لري، دا څه مشکل نشته دی، یعنې د فکري جګړې برخه نه ده دا. خو د اوس وختونو کې چې کوم ایوارډونه استعمالیږي، کوم پرایزونه، دا بیا د فکري جګړې برخه ده. او د دې میډالونو په هکله باندې ما چې څومره معلومات ترلاسه کړل که نه، تر لسم میلادي کال تاریخچه ښودلې وه، خو اکثره نن سبا دا تاریخونه هم تحریف شوي دي. یو ورځ ما یو تحقیق لوستو د دې په خاطر چې د پوهنتونونو کې د فراغت لپاره دغه یو نوع چپنې چې اوس د حجابونو شکل نیولی او دا خولۍ د دې تاریخچه اصل و اسلام ته ورګرځي، د اندلس تاریخ ته ورګرځي. خو وروسته د خلکو د تاریخ له موږ پټ کړی، هر څه یې خپل ځان ته هغه کړي دي، منسوب کړي دي. نو موږ هم همدا ویلې که مثلا په دې لړ کې یو سړی استاد عبدالهادي مجاهد ته یو همداسې یو تصمیم ونیسي، همداسې نه لکه علامه اقبال رحمه الله ته هم چې کوم والي د علامه لقب ورکولو نو هغه انکار وکړو چې ولې زما استاد ته ورکوي که نه، چې هغه ته بیا شمس الاسلام لقب ورکړو. نو د دغسې القابو په خاطر زمونږ یو ملګری دی د فکري جګړې په برخه کې ماشاءالله ډېر فعال ملګری دی، یو ډېر عجیب تخیلي ذهن لري. هغه وایي چې مونږ د اسلامي تاریخ ټول هغه نقاط پیدا کو چې دوی له موږ پټ کړي دي او بیرته یې را اپډیټ کړو، را نوي کړو، چې دوی داسې نشي چې د هر څه له موږ نه واخلي. لکه نن سبا مثلا بعضو ته د مفکر لقب ورکول کېږي، بعضو ته د نوبل جایزه ورکول کېږي، د دغه جایزو ته ورته هغه نو بیا لکه پاکستان کې یو نجلۍ ته ورکړو که نه، څه نومېږي، ناهید په نام څه نامه باندې ده، والله عالم، ملاله یوسفزۍ ملاله یوسفزۍ دې ته د القاب ورکړي دي. نو هغه وایي چې راځئ دغه تاریخ بیرته موږ خپل کړو، دا هغه دی د دې خلکو له موږ پټ کړی دی. نو ما ویلې چې زه په ده پوره تحقیق وکړم او دې نقطې ته ځان ورسوم چې الله اسلامي مو نړۍ که کې ده هم اسلامي نړۍ کې هم د دې لپاره اوس ځینې ادارې شته دی. اوس لکه مثال د ملک فیصل په نامه باندې یو ایوارډ ورکولی کېږي که نه، چې دا په اسلامي نړۍ ذاکر نایک ته هم ورکړی شوی دی، مولانا مودودي ته هم ورکړی شوی او داسې نورو داعیانو ته یا هغه خلک چې هغه په دیني جهت کې ډېر کار کوي، ملک فیصل ایوارډ ورته ورکولی کېږي.
نو دغسې ځینې هیوادونه ښه وي، یو څه مثبت تاثیر لري چې په مسلمانانو کې وي، خو هغه هیوادونه چې اوس هغه غربیانو ورکړي دي نو هغه خو طبیعي خبره ده چې هغوی څوک د هغوی د مفادات دپاره کار کوي نو هغوی ته یې ورکوي که نه، هغه خو هر چا ته نشي ورکولی. نو دغه خبره دې صحیح ده. لباسونه چې دی د مسلمانانو دا ډېر زیات دغه لري، اهمیت لري. لکه مثال پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا وکیلان تور لباس اچوي، دا دوی د ملکه وکټوریا په وفات هغې په مړه کېدلو کې چې مړه شوه په غم کې به تور لباس خلکو اچولی و، د هغې وخت نه بعد رایج شوي دي. یا به چې دی جج ته یا اوس هم په محکمو کې زه کله نه کله محکمې ګورم، آنلاین محکمې ګورم چې په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي د پاکستان یا د نورو هیوادونو، نو په هغې کې د وکیلان جج ته وایي مای لارډ. نو دغه مای لارډ لفظ یا دغه اصطلاحات دا هم چې دی اکثره غربي اصطلاحات دي، د اسلامي نه دي. یا مثال د خبرې ما په یو ویډیو کې هم دا خبره کړې وه، تاسې به هم شاید چې هغه د ملا او د سیکولریزم بحث کې مو اورېدلې وي، د مصطلحاتو جنګ زما په پروفایل باندې شته دی. نو دا ښه خبره ده چې اسلامي مصطلحات، اسلامي عنعنات او اسلامي ویلیوز یا اقدار را ژوندي شي، دا ډېر مفید ده، فایده کوي. بالکل. بس صحیح ده، همدومره پوښتنه وه. انشاءالله بیا هم لږ نور تحقیق هم پرې وکړو موږ او تاسو په شریکه باندې انشاءالله چې بیا په انشاءالله عمل باندې لاس پورې کړو انشاءالله. ملک انشاءالله فیصل صاحب فکر کوم ډېر وخت کېږي هیوادونه نه دي توضیح کړي، موږ او تاسو بیا شروع کړو. انشاءالله انشاءالله. صحیح ده، نورو وروڼو ته وخت ورکړئ. مهرباني. محترم توحیدیات تاسو خپل سوال وکړئ، مایک مو خلاص دی. السلام علیکم ورحمت الله. استاد اسامه جوهری رب الجلال دی لوی طویل عمردار کی. الله تعالی وعلیکم دې ټول السلام ورحمت الله. الله تعالی الله دې ټول مروله. ته دې په اجرونه ورکړي. استاد محترم آمین. زما یو پوښتنه ده، زمونږ حقیقي اختر به څه وخت وي چې خاورې مو آزاده وي او په بسته نړۍ کې د قرآن واکمني وي؟ او دوام استاد محترم دی هغې خور په هغه کې وخت کې وغږېدله، حجاب یو قوي وسله ده چې ضد ضرر ده چې په دې سره ښځه کولی شي د خپلو حقونو او ارزښتونو دفاع وکړي. الله عز وجل ته سپارم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله دې خیر درکړي محترم ورور. نو بل سوال راواخلئ. محترم ثاقب سعید صاحب تاسو هم یو سوال لرئ؟ که مو غږ درځي مایک مو خلاص کړئ. ورحمت الله ثاقب سعید وبرکاته. صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو ډیره مننه چې یو ځل بیا مو ماته د سوال کولو وخت راکړ. اولا ما چې اول ځل ما تاسو نمبر راکړ زما 3 سوال و، ما یو سوال وکړ، ما دوه به وروسته وکړم، خو بیا بیخي ملګري زیات و، بیا هم زیاته مننه. نو دویم سوال الله مې دې دا خیر ده درکړي. چې کفارو له کوم وخت نه یا غرب له کوم وخت نه په اسلامي نړۍ باندې فکري ګزارونه شروع کړل، کله او اسلامي نړۍ څنګه د دغه فکري جګړې ښکار شوله او تقریبا مغلوبه د اسلامي نړۍ اوس سبا ټول اسلامي نړۍ باندې که ووایو سوا له افغانستان نه کفري نظامونه، سیکولریزم، د دوی چې کوم قوانین دي هر چېرته کفري قانون او غربي قوانین عملي کېږي. نو په عسکري جګړه کې خو مثلا اسلام تر عثماني خلافت ولاړو، عثماني خلافت پورې اسلامي خلافت موجود او کفار لا پوره کامیاب نو په مسلمانانو باندې. بیا چې کله عثماني خلافت ړنګ شو دا ممکنه نه آیا چې دغه اسلامي هیوادونه چې تقسیم شول سره دوی خپلو کې په هر اسلامي هیواد کې انتي اسلامي قانون وای په دې چې دوی قوانین عملي کړي، څنګه ښکار شول اسلامي نړۍ د دغو غربي افکارو ولې دومره اوس پکې شایع شول چې هر چیرې د غرب فکر، د غرب فلسفه په لباس کې، په فکر کې، په کلچر کې، په هر څه کې دا رایجه شوله؟ عوامل یې څه دي او ولې داسې وشول؟ دوهم سوال مې دا ده چې
چې د یو فکري مبارز لپاره چې هغه نور هم ډیر مصروفیتونه لري، مثلا مدرسه کې وي یا پوهنتون کې وي او نشي کولای ډیر وخت ور اگر که تاسو ډیر لارې وښودلې د بعض سوالونو ضمني لارې وښودلې د مبارزې لپاره او داسې جامع خبره کوو کوي جامع یو څو خبرې چې ډېرې مهمې څنګه کولی سي چې دغه مبارزه پر مخ یوسي او په راتلونکي کې یو ښه مبارز شي. زما خپله نظر دا ده چې یو فکري مبارز سره له دې نه چې نور هم ډېر زیات مصروفیتونه ولري، زه خپله زما اراده دا ده زه کوم داسې چې ټول ژوند کې مثلا هره ورځ یو 15 منټه کم از کم یو انسان ورکړي کولی شي چې بیا راتلونکي ښه مبارز شي او داسې نشو کولی موږ مثلا ډېر وخت ورکړو هره ورځ او ځکه نور مصروفیتونه ډېر زیات دي فی الحال. نو دغه دوه پوښتنې دي. الله مزاحمت مو نه کړی. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم وروره، اوله پوښتنه چې تاسې من هېره شوله، اوله پوښتنه که ځل بیا تکرار کړي. نو اوله پوښتنه مې دا وه چې اسلامي نړۍ باندې له تاسې کوم شو وخت ورسېدلم. نه محترم ورور داسې ده چې اسلامي نړۍ دوه درې حالتونه تیر کړي دي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت دی چې په هغه وختونو کې اولني 14 کاله شاوخوا مکي دور دی چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاعي حالت غوره کړی و. دفاعي حالت معنا دا ده چې ډېر په سختیو او مشکلاتو باندې د اسلام دعوت کوو. بیا ورپسې 9 کاله داسې وخت دی چې هغه یو څه اقدامي حالت و، یو څه دفاعي حالت و. بیا ورپسې د خلفای راشدینو وخت دی. دا ټول تقریبا چې اکثره اقدامي حالت و. په دې کې یو څه داخلي فتنې پیدا شوې وې، دا دفاعي وي. نور اکثر اقدامي حالتونه بیا معاویه رضی الله عنه ورپسې چې کوم فاتحین د اسلام دي تر سلطان سلیمان قانوني پورې اسلامي نړۍ چې خپل عروج ته رسېدلې ده سلطان سلیمان قانوني پورې دوی په اقدامي حالتونو کې وو. قانوني نه بعد چې دی بیا دفاعي حالتونه ختم شول، یا د اندلس د ماتې نه چې دی بیا اقدامي حالت ختم شوی دی او خبره مسلسل دفاعي حالت ته راغلې ده. اندلس اولنی دغه و او بیا ورپسې نور. خو د سلطان سلیمان قانوني نه بعد چې دی بیا د اسلامي نړۍ د زوال هغه سببونه او هغه مشکلات او لانجې پیل شوې. په اولو وختونو کې یعنی تقریبا چې 1400 کال اسلامي تاریخ دی، اولني 50 کاله خو یو طرف ته، ورپسې 1200 کاله شاوخوا اسلامي نړۍ په فکري لحاظ باندې یوازې د تنصیر مشکلاتو سره ښکېل وه او د تنصیر یا د نصرانیت یا د عیسایي کولو د پراسس چې و دا هم داسې نه و لکه اول وختونو کې د صلیبي جنګونو په وخت کې دا شی نه شو کولی. صلیبیانو کې دونه جرأت نه و، خو دا بیا وروسته په انډونیشیا کې، په افریقا کې، په ملیشیا کې، د اوس که په ملیشیا دغه وختونو کې خو دا نه، خو په ملیزیا کې، په نورو هیوادونو کې به د تنصیر دپاره کار کېده. بیا چې کله غرب دا جرأت وکړ چې اسلامي خاورو باندې حمله وکړي، لکه مثال د خبرې په کال 1494 کې، 1495 کې، 1410 کې شاوخوا برطانوي کمپنۍ هندوستان ته راغلله. بیا په 94 کې د اورنګزیب عالمګیر رحمه الله په خلاف باندې وجنګېدل. بیا چې د هغه شکست ورکړی او بیا جوسی چایلډ په نوم باندې یو برطانوي جنرال و، هغه د اورنګزیب عالمګیر خپو کې وغورځېده، د هغه نه بخښنه وغوښتله. بیا چې هغه کله وفات شو نو برطانویانو په هندوستان باندې غلبې کولو هغه سیستم شروع کړ. مرهټیان یې یو خواته کړل او مسلمانانو د غټ تاریخ ته بیا په دې باندې کله بحث وکړو که نه چې څنګه هندوستان فتح. خو دا فکري جګړه چې پیل شوله او دا غرب چې مستقیما کار پیل کړ دی د هندوستان نه د اسلامي حکومت یا د مغولو د حکومت ختمولو نه بعد پیل کړ. بیا عثماني سلطنت باندې شروع وکړله په 1801 کې، په 1802 کې فرانسوي او امریکایي برطانوي دغه چې د پوهنتونونه په اسلامي د عثماني سلطنت کې جوړېدل، هغه وختونو نه به دوی دا کار کوو. خو رفته دا موضوع چې دی اول دفاعي حالت د رسول وسلم په وخت کې، بیا اقدامي حالت شو، بیا واپس بیرته دفاعي حالت شو، بیا فکري دفاعي حالت شو. نو تر نن تاریخه پورې دا 300 کاله کېږي چې اسلامي نړۍ مسلسل په دفاعي حالت کې ده. او کوم اقدامي حالتونه چې مثال له خبرې کوم اقدامي کارونه چې په غرب کې کېږي مسلمانان یې کوي، نو هغه هم چې دی یعنی د هغه ځای مسلمان شوي اکثر مسلمانان وي یا یو څه کتابونه وررسېدلي د رسنیو په ذریعه باندې د اسلام غږ وررسېږي، کار کوي. نو یو څه ترتیب یې هلته روان کړی دی. الله تعالی دې هغوی ته
همت ورکړي چې اسلامي دعوت ته کار وکړي. دا د یو سوال جواب شو. ما درته مختصره غوندې خاکه وویلې چې 300 کاله کېږي چې اسلامي نړۍ کې د استعمارونو نه بعد فکري جګړې زیاتې شوي دي. البته فکري جګړې د پخوانو شروع شوي وي، خو د عیسایت د تنصیر په شکل کې وي. د غربیت دپاره کار نه کېده، د تنصیر دپاره، عیسایت دپاره کار کېده. دا د یو سوال. دویم سوال چې دی هغه محترم ورور تاسې په هغې کې ښه خبره کړې، نصیحت هم وړاندې کړی، الله دې جزا خیر درکړي. نو اوس مطیع الله حسین خیل صاحب تاسې خپل مایک خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. استاد محترم په خیر یاست؟ خیریت دی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. یو الحمدلله دوه نور الله احسانات دی. استاد محترم زما پوښتنه دا ده چې موږ وایو د غرب له مسلمانانو سره فکري جګړه کوي، نو غرب څخه موږ کوم هیوادونه یادولی سو؟ یوازې خو امریکا نه که وګورو دغه کفري ممالک خپل منځ کې هم په ښکاره اختلافات سره لري. آیا د فکري جګړې او د نورو جګړو په مقابل کې دوی سره یو ځای دي او که دوی هم هلته مختلفې فکري جګړې د مسلمانانو سره ترسره کوي؟ غرب ګوره محترم وروره، غرب چې دی دا په حیث د جغرافیه فکر نه دی، جغرافیایي لحاظ سره غرب فکر نه دی، بلکې غرب په حیث د فکري یو فکر دی. لکه مثال له خبرې اوس تاسې تعارف په 2-3 قسمه باندې کېدلی شي. موږ د بیخي اول لیکچر کې زما په خیال باندې دا خبره موږ واضحه کړې وه. یو خبره ده. دویمه خبره دا ده چې غرب کوم کار کوي په هغې کې مختلفې مؤسسې دي. لکه 3 هیوادونه په کې ډېر مهم دي، جرمني، فرانسه او برطانیه. او په غرب کې اوس امریکا په غرب کې نه ده په جغرافیایي لحاظ سره، خو په فکري لحاظ سره په غرب کې شمار ده. پوه شوئ تاسې؟ اوس چې مثال له خبرې ځینې داسې ادارې دي چې هغه فکري ادارې دي، کار کوي، هغه یوازې د امریکا لخوا تمویلېږي، ځینې دي د برطانیې لخوا تمویلېږي، ځینې دي چې هغه د جرمني لخوا مؤسسات اکثره چې دی هغه د جرمني لخوا دي، اکثره مؤسسات یا د سویډن لخوا دي یا د فرانسې لخوا چې دی هغه بیا ډېر خطرناک مؤسسات دي، ځینې چې هغه د فرانسې د طرف نه کار کوي. ما د یو جناب حماد غورزنګ صاحب ته به یاد یو که نه، زموږ یو اولنی ملاقات چې شوی و په هغې کې یو کس و او هغوی موږ ته هغوی دا خبره په مجلس کې کړې وه چې دلته فلانکۍ مؤسسه ده او هغه د فرانس نه چې دی تمویلېږي او هغه داسې پیسې شاید چې دا خبره به تاسو ته یاد وي حماد صاحب. نو فرانسې مؤسسات هم د غربي فکر دپاره کار کوي، مختلفو جهاتونو باندې کار کوي، خو چې کله د مفاداتو خبر راشي نو بیا دوی ټول پکې یو وي. لکه مثال له خبرې د ناټو سیستم دی، یا مثال د خبرې د نړیوال بانک سیستم دی، یا په اقوام متحده کې د رای اچونې سیستم دی، یا سیکیورټي کونسل کې د رای اچونې سیستم دی. په دې ټولو کې بیا غرب خپلو مشترکه مفاداتو ته ګوري، چونکې دوی د دویمې نړیوالې جګړې نه بعد یو میکانیزم باندې دا کار وکړ چې دوی ټولو خپل مفادات د یو بل مفاداتو پورې وتړل. نو ډېر کم داسې هیوادونه دي، اوس لکه مثال له خبرې سپین ده یا هسپانیا ده چې هغه ځینې وخت کې د اکثر غربي هیوادونو مخالفت کوي، یا مثال له خبرې نور داسې یکه دوکه پیدا کېږي. نو اکثر چې دی هغه په تجارتي، په ثقافتي، په علمي، په جنګي، ملیټري، په مختلفو جهاتونو کې چې دی مشترکات لري او کوشش کوي چې د یو بل مخالف نه اوسېږي بلکې په اتفاق او اتحاد باندې کار وکړي. او بل استاد محترم زما پوښتنه د فلسطین د مسلمانانو په اړه، اسلامي نړۍ ولې دې په اړه چوپ پاتې ده؟ آیا د اسلامي نړۍ په مسلمانانو کې د اسلامي روحیه کمه سوې ده او که د اسلامي نړۍ د ولسمشران داسې شوي دي چې هغه د غرب لخوا او د کفري نړۍ لخوا ټاکل کېږي او د فلسطین مسلمانانو په هېڅ فکر او هېڅ مشوره نه کوي؟ ولا محترم ورور د دې پوښتنې په باره کې چې څنګه چې تاسې سره دا سوال دی همدقسې سوال ما سره هم دی. ښه نو الله دې وکړي چې یو څه وکړلی الله شي د الرحمن فلسطین په چې موضوع حسن خیل صاحب کې. خپل ځواب اخیستی و استاد. د دوه وروڼه ډېر د وخته منتظر دي، حیدري صاحب او محترم ستانکزی صاحب. کار یو السلام علیکم غږ ورحمۃ اللہ درځي، وبرکاتہ. تاسو خپل مایک خلاص کړئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم حیدري صاحب په دې له روغه جوړې د موضوع اړوند یوه پوښتنه لرم، هغه ده چې الحاد څه وخت او څنګه پیل شو؟ السلام علیکم. محترم ورور د الحاد په باره کې ځینې هندوان وایي چې دا د اچانکه او د هندوانو پخواني چې کوم تهذیبونه دي په هغې کې پیدا کیږي، خو ځینې
اوسني لیکوالان چې کوم دی هغه دا وایي چې دا د یونان د وختونو نه پیل شوی دی. یونان کې چې کله فلاسفه پیدا شول نو د هغه وختونو نه پیل شوی دی او بیا خصوصا دیاغورس په نامه باندې یو فلسفي تیر شوی دی. هغه یو کتاب یې لیکلی او ډېر په سختۍ باندې کتاب ترې نه ورک شو. د یو بت ساتلی او د لرګي هغه بت ته یې ویل چې ما کتاب را پیدا که. دا یو تاریخي خبر زه تاسو ته کومه. هغه بت کتاب را پیدا نه شو کړلی، نو خامخا بت کتاب نشي را پیدا کولی، نو دغه د لرګي بت و هغه یې مات کړه او هغې باندې شلغم پاخه کړل. همدغسې الفاظو باندې په تاریخ کې راغلی ده. نو دا رسمي دیاغورس رسمي ملحد په تاریخ کې درته ویلی کېږي. بیا وروسته نور فلاسفه پیدا شوي لکه زینو دی یا د سیسرو په باره کې هم راځي چې دی هم داسې ډېر چندان جوړ سړی نه و. د هغې نه وروسته بیا په سلګونو کالو کې مختلف قسمه خلک را پیدا کېدل او الحاد دپاره چې دا کار کړی دی، خو شروع یې د یونان نه شوې ده. او څنګه کولی شو چې الحاد مقابله کې الحاد په وړاندې ښه مقابله وکړو؟ مطالعه محترم ورور، اول مطالعه ده. اول چې ته د الحاد په موضوع کې علم پوهه ترلاسه کړې نو بیا کولی شي، او دا پوهه چې ده دا یو کتاب راخیستل، بیا دا کتاب روزانه 2 صفحې 3 صفحې 5 صفحې مطالعه کول، بیا بل کتاب بیا بل کتاب بیا بل کتاب. په همدې کې تاسې کولی شئ چې کافي حده پورې معلومات ترلاسه کړئ او کار وکړئ انشاءالله. اخري سوال به راواخلو. فکر کوم چې 3 ساعتو ته خبرې رسیږي. اساسي کتابونه یې کوم یو دي چې مطالعه یې کوو؟ په کومه ژبه کې ستاسې په کار دي؟ عربي او پښتو. په عربي ژبه کې کتابونه لیکلی شوي دي. یو کتاب لیکلی دی د اسانه کتاب، زه اوس تاسې ته د چا وښیم. اسانه کتاب یو علم دی د قسیم دی او هغه د عبدالله العجیري په نامه باندې دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، واهمة الالحاد په نوم باندې یو کتاب دی. هغه تاسې مطالعه کولی شئ. یا که غواړئ چې اسانه او په پښتو ژبه کې یو څه ناچیز کتاب دی نو ما په یو څو کرښې لیکلي دي، که هغه تاسې مطالعه کولی شئ د الحاد وروستی پړاو. نو دا بلکل هغه تعارفي کتابونه دي. یا په خرافة الالحاد په نوم باندې یو کتاب دی، یو مصري عالم لیکلی دی. دا په اسانه ژبه باندې تاسې کولی شئ چې مطالعه کړئ. ډېره مننه. مهرباني. نن خو ماشاءالله لکه چې 3 ساعتو ته خبر ورسېدله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې غلطي مې نه کړې. وعلیکم السلام ورحمة الله ته پورې لا دوستان ډېر منتظر دي چې جواب واخلي. د یو ورور تر عبدالله صاحب ستاسو اواز نه راځي. سوال السلام وکړئ علیکم. محترم. خدای دې وکړي چې تاسو وخت مې نه نیولی. اسامه صاحب او ټول ملګري زموږ ویاړ یاستئ. استاد محترم ډېره بخښنه غواړم، موږ خو بله خوا هم اړیکه نیولې وه امریکا کې یم زه. لکه ما سوال دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې د الحاد په باره کې یا مثلا چې دا نور دینونه یې که نه، لکه کوم وخت چې موږ ته دعوت کوو څنګه کولی شو دا دعوت موږ شروع کړو، لکه کوم سوال موږ ترې نه وکړو یا کوم چې دا اول مثلا بعضې ملګري به ډېر کافي معلومات لري چې دوی ته جواب ورکولی شي، خو موږ سوال دی اکثر وخت بندېږي چې دا موضوع له کوم سره شروع کړو، مثلا څنګه ترې نه سوال وکړو. دغه محترم وروره، اول نمبر باندې چې کله هم تاسې یو پیل کوئ یا یو ابتدا کوئ چې د کومه ځایه شروع کړو نو باید یو څه لاره خو تا ته معلومه وي که نه چې دا لاره زه شروع کول غواړم. د کوره بیرون وځې یو مقصد دپاره ته ځې، تا ته خپل مقصد یا هدف معلوم وي نو ته کولی شې چې د هدف دپاره لاره وټاکي او د لارې پیل معلوم کړې. نو اول نمبر باندې به ته خپل د مبارزې چې په مستقبل کې کومه د عیسایت په خلاف کې، که مثال د خبرې ته غواړې د الحاد په خلاف باندې کې، ته غواړې د یهودیت په خلاف باندې کې، اول نمبر باندې به خپله لاره معلومه کړې. چې لاره دې معلومه کړله د هغې نه بعد به بیا ته امریکا کې اوسېږي، په انګلیسي ژبه باندې به هم پوهېږي، د عیسایت په باره کې به کتابونه مطالعه سرچ به یې کړې. نو په هغې په باره اول نمبر باندې به سکالرز مطالعه کړئ چې سکالرز who defeated the Christianity یا which scholars debunked the atheism، یا داسې یو سوال ته باید په ګوګل کې ولیکي چې هغې باره کې ته داعیان معلوم کړئ.
یعنې ته به د هغې مبارزې اصلي ډیفیټرز یا اصلي واریرز یا اصلي مقابله کوونکي به معلومه. نو څو پروسسه شو، اول نمبر باندې به هدف، دویم نمبر باندې به د هماغې میدان هغه اصلي مبارزین، او دریم نمبر باندې بیا د هغې مبارزینو کتابونه چې کوم مبارز مثال د خبرې کار کړی دی، نو ته به بیا کولی شي چې هغه معلوم کړي او په همدې ترتیب باندې رفته رفته مخکې لاړ شي. بیا چې کله تا مبارزین معلوم کړل په هغه مجال کې، لکه د عیسایت په مجال کې، بیا به د هغوی کتابونه معلوم کړي چې د اوس کوم کتاب لیکلی یا کومې مقالې لیکلي دي. نو دا ټول سرچ ته په یو ساعت کې کولی شي یا په نیم ساعت کې کولی شي. نو چې کله دې د هغه تر مقالو پورې ځان ورسو، نو یو کتاب به معلوم کړي. یا مثال له خبرې ته کولی شي چې یو فکر په باره کې ته an introduction of Oxford د introduction series دی، ته کولی شي چې په اسانه انداز باندې یو فکر اول وپېژنې، بیا دغه فکر په مقابله کې که بل فکر وي، کتابونه رفته رفته معلومول شروع کړي، او رفته رفته یو کتاب لولې، د هغې په باره کې بیا درس لولې، بیا په یوټیوب باندې سرچ وکړي، نو ته به دې موضوع ته ورداخل شي. ته چې موضوع ته نه یې ورداخل شوی، داسې ده لکه یو کوټې ته بیرون د لمر نه چې راشي کوټې ته، کوټه کې ورته هېڅ شی هم نه ښکاره کېږي، تکه توره تیارۍ. خو چې یو 15 دقیقې شپږ دقیقې واوړي، نو تا ته به یو څه ناڅه لږ د ښکاره کېدل شروع شي، نو بیا ته معلومولی شي چې چوکۍ په چېرته پرته ده، پکۍ چېرته دی، د برق بټنه چېرته ده، دغه چېرته، نو هغه بیا ته واضح معلومولی شي. نو تاسې پوه شوئ، ته به اول داسې وکړې چې ته به اول خپل هدف معلوم کړي، د هدف دپاره به لاره معلومه کړي، بیا به د هغې دپاره چې دی داعیان معلوم کړي، او د داعیانو نه بعد چې دی د هغوی کتابونو ته به ورو ورو آهسته مقالو ته یا رسالو ته به لاسرسی کې، او بیا ته کولی شي چې یو مقاله یا یو رساله اولې 2 صفحې ولولې، بیا په سبا باندې یو 2 صفحې، بل سبا باندې 2 صفحې وړ نوټونه واخلي، او همدې کې ته خپله مطالعه وسیعه کې. بیا چې ته یو صفحه ولولې، په هغه صفحه کې به کېدای شي شپږ اته داسې خبرې کړي چې هغه به بالکل عجیب وي تا ته، بیا د هغې په باره کې ته یو بل کتاب لوستلی شي. نو په همدې ترتیب باندې ته د خپله مبارزه مخ په وړاندې وړلی شي انشاءالله، مننه او یو استاد ښه محترم. مبارز ګڼل کېدای شي. لکه ما داسې ویل بله ورځ دلته یو ملحد موږ ملګري هغه په انګلیسي هم پوهېدل، زه هم پوهېږم. لکه موږ موضوع دا د ملحد نه موږ څنګه اول سوال وکړو چې یعنې دا موضوع شروع سي، موږ هم پرې خبرې وکړو، دی هم خپل دلیلونه ووایي. لکه ما داسې ویلې مثلا څو نفره ملګري امریکایان او موږ مسلمانان، هغوی مسلمانان دي، یو ځای کې ناست یو، نس یو ملحدین راغله، یو ملحد مثلا موږ غوښتل چې سره بحث وکړو، لکه موږ ملګري ویلې وایي دنه اوس څنګه شروع ترېنه وکړو، مثلا پوښتنه ترېنه وکړو، کوم سوال اول ترېنه وکړو چې دا موضوع ته داخل سو. نو ډېره مننه، جزاک الله. الله دې خیر درکړي. په دغه طریقه چې کومه طریقه درته ما وښودله، په دې طریقه باندې اول باید علم یا پوهه ترلاسه کړي، بیا انسان یو چا سره بحث کولی شي، اساني ورته انشاءالله. نو اوس که د کوم ورور سوالي کوم سوال پاتې وي، حرار صاحب په نوم باندې دغه ملګری دی. ښه محترم ورور، راځه تا ته هم له سپیکر خلاص شو. د اس ام ستانکزی دا څوک دی؟ محترم ورور تا ته هم له سپیکر خلاص دی. هلو السلام علیکم استاد محترم. د ما आवाज کلیئر ده استاد؟ د ما आवाज کلیئر درځي استاد محترم؟ راځي. استاد محترم، ما استاد حماد نه پرون یو پوښتنه وکړله، دا سوال ما سیم منشن که پرون، خو هغه د ما نیټ پرابلم و، سیم پرابلم نن هم لرم، نو بخښنه غواړم. هغوی بیا ما ته ډېر کلیر کړي، یعنې تاسو کولی شئ چې قرآن سیده تاسو د اجازه لرئ او کولی شئ د خپل فهم لپاره یې ولولئ وغیره، که نه هغه ما ته کلیریفای سو. مګر یو سوال چې ما درلود، هغه لپاره ما کلیر ورډز نه درلودل، جست تاسو یو لفظ ما ته سوال کولو لکه ابیلیټي راکړه، تاسو ویلې قرآن مغلق ده که نه؟ نو دغه مغلق سیده لفظ موږ وایو، دا د څه لحاظ باندې مغلق ده؟ دا آیا عام فهمه نه ده ځکه مغلق ده، یا نه دا د چا د فهم پورې تعلق لري چې هغه ابیلیټي د درک نه لري، دې لپاره چاته مغلق ده، او یا نه دا د لیول د ایمان پورې تعلق لري؟ نو دا موږ دې ته مغلق یا پیچیده ورته وایو یا شرط وایو، لکه کوم لحاظ باندې موږ وایو؟ ځکه ما پرونی سوال دا و، ما دا پوښتنه کولی سي آیا که یو انسان د ټیچر نه بغیر که
مستانکزی صاحب ډېر وخت انتظار دی نو که محترم سیف الله وروره اواز مو زما بند غږ کیږي. اوري سوال محترم سیف الله ورور ستاسې نت استا دی، نه پوهېږم څه مشکل دی. ما دا سوال واخیسته، مغلق معنا دا نه ده چې مثال د خبرې تاسو قرآن اواز کریم راځي الله مکړه داسې یو کتاب دی چې هغه عام فهمه نه دی یا خلک پرې نه پوهېږي. قرآن کریم خزانه ده. زه به تاسو ته د لفظ مغلق البته که ما ویلی وي خو دا مناسب لفظ نه دی، البته دا ویلی شو چې قرآن کریم یو ډېر ژور کتاب دی. قرآن کریم خزانه ده او داسې خزانه ده که چېرته یو انسان یې سرسري لولي یا عام نصیحت ترې ترلاسه کوي، دا ډېر یو نصیحت او یو ډېر په اسانه ژبه باندې هغه ته یو کتاب ښکاره کېږي چې عام فهمه دی. خو البته که چېرته یو څوک پکې تحقیق کوي، یو څوک پکې پوهه ترلاسه کوي، ژور پکې ځي، نو د هغوی دپاره بیا ژور دی، د هغوی دپاره بیا خزانه ده. نو د دې نه چې دی ضروري ده چې خامخا به یوازې بالکل لکه څوک چې پکې ژور ځي د هغوی دپاره دی، نه، بلکې دا د عامو خلکو دپاره هم دی. د قرآن کریم خو همدا ښایست دی، همدا اعجاز دی چې دا د عوامو دپاره هم دی، نصیحتونه پکې ډېر په اسانه په ښکلي انداز باندې بیان شوي دي، او هم د خواصو دپاره دی چې هغه غواړي چې تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي او کار وکړي پکې، د دواړو دپاره دی. لکه استاد محترم د ما مین کوېسچن دا ده که نه لکه پرون راسې دې کنفیوژن کې هم لکه دا صحیح ده د عام قرآن د هغه عام الفاظو کې نه ده راغلی هغه د الله الفاظ دي که نه د ما مطلب دا ده که یو کس ټیچر نه بغیر هغه وایي نو آیا دا امکان لري چې د تاسې قرآن هغه ډیپ مینینګ یوه معنا ولري او تاسو بل مینینګ ورڅخه واخلئ نو آیا دا د انسان مسګایډ کېدو وجه جوړېدلی سي د خپل د فهم یا د درک له وجې نه؟ داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به صحابه کېناستل، صحابه چې وو هغوی عرب وو. زه به تاسې اوس په اسانه باندې پوه کړم. صحابه چې وو هغوی عرب وو، په فصاحت باندې پوهېدل، په عربي ژبه باندې به پوهېدل، خو بیا هم صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قرآن کریم په باره کې پوښتنې کړي، پوښتنې به یې کولې، ځان به یې پوهه کو. یعنې یوازې داسې نه ده چې یو انسان دې د قرآن کریم ریډینګ وکړي او هغه دې کاملا په قرآن باندې پوه شي، نه، بلکې دا ضرور ده چې یو انسان صحیح ده یو څوک داسې وکړي هغه د قرآن کریم نه فهم اخیستلی شي، خو که چېرته یو پوهه استاز نه د قرآن کریم زده کړه وکړي، په تفسیر باندې ځان پوه کړي، نو هغه به ترېنه ډېر فهم واخلي، ډېر څه به ترېنه زده کړي. لکه مثال یو عام کتاب وي، هغه یو عام شخص لیکلی، یو عام چا لیکلی او هغه یو څوک مطالعه کوي، کیدای شي هغه دغه دپاره هغه عادي کتاب یا عام کتاب وي، خو قرآن کریم بیا داسې نه دی. قرآن کریم د نورو کتابونو نه جدا دی. دا چې ته څونه د پوهه خلکو نه وایې، څومره د ښو کتابونو نه، ښو تفسیرونو نه ته قرآن کریم زده کوې، هغومره ستا فهم، ستا علم، ستا په دې کې زیاتېږي. اوس ځینې نصیحتونه یا ځینې آیاتونه داسې دي چې هغه یو انسان دپاره ډېر اسانه دي، اسانۍ باندې لوستلی شي، نو هغه ته بالکل کولی شي چې قرآن ولولې، د دې نه نصیحت واخلې. خو که چېرته ته غواړې چې ډېر نصیحت واخلې، ډېره پوهه ترېنه ترلاسه کړې، نو ته مجبور یې چې د ډېرې پوهې دپاره ډېر ښه کتاب، ډېر ښه تفسیر یا ډېر ښه معلم یا استاز نه چې دی ته دا ووایې، تر څو ته زیاته پوهه ترلاسه کړلی شې. او یو بل استاد محترم د زه نه پوهېږم چې هغه یو صحابي و یا عالم و دا مې بیخي له یاده وتلی مګر هغه ورډز چې د ما په یاد دي ویلي لکه هغه ویلي و چې که د ما د اوښ رسۍ هم ورکه سي نو زه د قرآن په واسطه باندې یعنې پیدا کولی سم یعنې په دې مفهوم چې قرآن چې دغه یو مکمل علم دی که نه نو دا که موږ ټو د ورډز کانسپټ ورشکه اخلو نو دا لکه یو فزیکي یو پرابلم دی چې هغه تاسو شکه سالف کولی سئ که نه نو ما څو ځایه یو څو لکه ځینې ناولز یا کتابونه کې ولوستل نو هغه کې اکثر کانسپټ دا ویل کېږي وایي قرآن چې ده هغه غوټې لري، هغه ګوتې لري، هغه ځینې رازونه لري کوم چې هغه په هر چا باندې نه خلاصي لکه څنګه چې د انسان لیول فرق کي له الله سره تعلق فرق کي وایي د له قرآن سره هم تعلق فرق کي
نو کله چې تر څو پورې ستاسو هغه لیول ته ونه رسیږي په تاسې باندې د قرآن رازونه نسي خلاصېدلی نو همدا رقم لکه د ما یو دانه فرینډ ده زه او هغسې کله قرآن یا اسلام باره کې خبرې کوو نو هغه ما ته وایي زه دې لیول ته راغلی یم چې زه کله د قرآن ترجمه وایم نو وایي زه کله کوم پرابلم فیس کوم که نه نو زه قرآن چې کله راواخلم اچانک د ما سترګو ته داسې یو آیت راځي په کوم کې چې د ما د پرابلم سولوشن یا زه داسې فیل کوم لکه قرآن چې ده ما ته اشاره راکوي یا ما ته خبرې کوي نو ما ورته ویلې زه خو دې لیول ته نه یم را رسېدلې نو آیا دا د ایمان لیول ده یا نه دا د درک لیول ده اوس زه هغه لیول ته نه یم رارسېدلې مګر چې کله زه یو پرابلم ولرم نو ما ته سوشل میډیا ته چې زه کله راسم فورا یا ما ته د قرآن ترجمه راځي یا ما ته یا حدیث مخې ته راځي نو دا چی شي ده دا واقعا د خدای اشاره ده چې ما ته د سوشل میډیا په واسطه راځي او هغې ته د قرآن په واسطه ورځي دا ایمان ده که درک ده دا چی شي ده داسې ده اوس د قرآن کریم د غوټې سپړل یا د قرآن کریم علم ترلاسه کول یو خو دا ده چې دا علم پاک شی دی او یو پاک څیز چې دی یو پاک انسان ته ورکولی کېږي الله تعالی چې علم ورکوي یو پاک انسان ته ورکوي د قرآن کریم علم یا تدبر بیا د قرآن کریم څو قسمه د قرآن کریم نه څو قسمه اخذونه مختلفو خلکو کړي اوس لکه مستشرقینو هم په قرآن کریم کې فکر کړی ده د قرآن کریم ژباړه کړې ده او مختلفې ژباړې مستشرقینو کړي دي خو د هغوی هغومره فایده نشته ده او نه هغه خو چې د قرآن کریم کم تفسیر یا کم فکر په علما کرامو په قرآن کریم کې کړی ده نو هغه بالکل جدا دی د مستشرقینو هغه ډېر زیات لوړ دی ځکه چې الله تعالی هغوی ته علم ورکړی دی پوهه یې ورکړې ده نو د قرآن کریم لوستلو سره د قرآن کریم په پوهه ترلاسه کولو دپاره د دینداري د تقوا اختیارول دا ضرور شی دی او بله خبره دا ده چې الله تعالی د هغوی سینې د هغوی زړونه د هغوی فکرونه خلاصوي الله تعالی مرسته کوي ګوره د الله تعالی مرستې په مختلفو طریقو باندې دي خو تر ټولو بهترینه مرسته د فکر په ذریعه باندې ده چې الله تعالی یو ښه مفکوره درکړي یو ذهن کې د یو ټکی ښه واضحه کړي یو آیات دې په ذهن کې ښه واضحه کړي دا یو جهت ده بل جهت چې تاسې وویلې چې مثال له خبرې ما ته قرآن کریم دغه کېږي دا کیفیت دی د الله تعالی سره زمونږ او د ټولو انسانانو ذاتي کیفیت دی چې موږ او تاسې د الله تعالی سره څنګه اړیکه ساتو اهل علم یا سلف صالحینو به دا خبره کوله چې زه نن د الله تعالی سحر کې د الله تعالی نافرمانی وکم کم ګناه وکم نو په مازیګري کې زه په اس باندې خپل اس باندې چې کینم نو هغه هم سرکشي کوي یا زه کور ته لاړ شم په کور کې یو مصیبت پیښ شي یا یو کار پیښ شوی نو زه مستقیما په دې باندې پوه شم چې واقعا د الله تعالی د طرف نه په ما باندې یو امتحان یا یو سزا یا یو زجر راکولو نو چونکې دا د هغوی کیفیت د ایمان نو ځینې وخت کې یو انسان د الله تعالی سره ډېر زیات په قربت کې اړیکه کې د الله تعالی سره قربتي نو هغه دغه خبرې حس کولی شي چې کوم طرف ته ګناهونه یا یو پلید ځای طرف ته یا یو ګناهګار ځای طرف ته لاړ شي ده ته احساس کېږي چې یاره واقعا زه یو ګناهګار ځای طرف ته لاړم دغه ځای دغه طرف ماته مناسب نه دی نو په همدې ترتیب باندې الله تعالی هغه ته دا بصیرت ورکوي چې د ښه او د بدو ترمنځ تفکیک وکړلی شي که نه لیمیز الله دغه قرآن کریم کې چې کوم آیات الله تعالی بیانوي نو دا د بدو او د ښو په منځ کې تفکیک کول د هغه چاته کېږي چې یو څوک د یو چا زړه د ایمان نه د یو چا زړه د نور نه ډک وي او پاتې شوه دغه د فیسبوک خبره چې فیسبوک باندې یا څنګه د دې نه والله عالم زه نه یم خبر چې دی به څنګه ترتیب وي خو دا واضحه خبره ده چې فکر په قرآن کریم کې په دین کې او به خصوصا په عام ژوند کې د ښه او د بدو تفکیک هغه الله تعالی چې دی هغه انسانانو ته ډېر ورکوي چې کوم انسانان تقوا اختیار کړي استاد محترم هغه یو دانه ممبر ته د یوت کلب په نوم باندې یو دانه ګروپ ته چې یوت چې ده هغه اسلام ته ډېر راغواړي نو په هغه کې یو دانه ټیچر ده هغه دا خبره وکړله وایي چې کله تاسې مخې ته
یو د قرآني آیت یا کوم حدیث یا څه شي راځي هغه وایي د خدای له طرف نه راځي که نه اچانک تاسې مخ ته داسې یو شی راسي هغه تاسې په یا اسلامیک لیول باندې یا تاسې لایف کې کوم پرابلم لري هغه تاسو ته وایي لکه ګایډنس په رقم تاسو ته مخې ته راسي نو هغه وایي نه دوی دا د الله سبحانه وتعالی له طرف نه راځي نو هغه تاسې چې کله ګوري هغه کانټینیوسلی تاسو ته هغه شیان راځي نو هغه موږ په کوم لیول کې اخلو هغه د فیسبوک یا د انسټاګرام الګوریتم چې دا هغه داسې کار کوي یا نه موږ یې همغه لیول کې واخلو چې ځکه چې وایي یو پاڼه هم د خدای د حکم نه بغیر نه خوري یا نه غورځي که نه نو هغه سوشل میډیا شیان هم موږ په هغه لیول کې اچولی سو یعنې دا خو د خدای ګوره دوه په خبرې دي. طرف نه موږ ته راغله یو خبره دا ده چې یو د فیسبوک الګوریتم دی. د فیسبوک الګوریتم یو انسان ته یو شی راځي د الګوریتم کله کار کوي په هغه وخت کې کار کوي چې کله ته یو څیز کلیک کې یعنی مثال له خبرې ته بوټان اخلي په انټرنیټ باندې په فیسبوک کې یا په ګوګل کې ته بوټان سرچ کړي که نه نو الګوریتم کې به تا ته فیسبوک کې یا په انسټاګرام کې مسلسل بوټان راځي. اوس د اولنی کلیک کول ستا دي نو دغه شان د اولنی کلیک چې ته وکړې بیا دویم بیا دریم بیا څلورم په همدې ترتیب باندې ته مخ په وړاندې تللی شي په دې الګوریتم کې یا دغه ډیټا ستا مخې ته راځي. خو الله تعالی اوس یو انسان هغه د قرآن کریم انتخاب کوي. د قرآن کریم انتخاب ولې کوي یو انسان ولې د قرآن کریم او آیات کلیک کوي دا په دې خاطر باندې چې د غواړي چې قرآن نو بیا په همدې ترتیب باندې فیسبوک هم دې ته الګوریتم هم ورکوي انسټاګرام هم ورته د قرآن کریم د آیاتونو یا شارټ کلیپس یا د سټیټسو الګوریتم ورکوي او مسلسل د مخې ته راځي. خو د اولنی کلیک د اولنی مبارزه خو ستاسو خپله که نه اولنی هغه خو ستا خپله چې ته قرآن کریم طرف ته د میلان د الګوریتم چې کار کوي نو دا د میلان په الګوریتم باندې کار کوي که نه چې ستا میلان ته ګوري دا ډیټا ساینس تاسې شاید ځینې ورونو دلته ویلي وي دا یو ټاپک دی په کمپیوټر ساینس په دغه کې دا ډیټا ساینس چې دوی د الګوریتمز جوړوي دا ډیټا ساینس جوړوي دا په همدې اساس باندې جوړوي نو تا ته الله تعالی اجر او توفیق چې درکوي د اولنی د قرآن کریم آیات لوستلو باندې او دا کم ګناهونه چې تل دغه یو انسان ګناهونه کوي یا یو انسان هغه غیر اسلامي ویډیوګانې یا غیر اسلامي لیکنې لولي نو دا زموږ او ستاسې خپل انتخاب وي ځکه موږ او تاسې ته دواړه ښه او بد دواړه راکړه شوي دي نو دواړه راپېژندله شوي دي موږ ته نو که چېرته ښه طرف ته انسان ځي نو په دې کې د الله تعالی توفیق او د انسان خپل کوشش او ښهوالی او پاکوالی شامل وي. زیاته مننه استاد ژوندي اوسئ خیر اوسئ مننه استاد الله دې خیر درکړي. نو محترم وروڼو که د چا سوال پاتې وي په شخصي کې راته راولېږئ او تقریبا چې 3 ساعته پوره شول جناب سیف الرحمن صاحب الله تعالی دې ستا په عمر کې برکات واچوي چې دونه تکلیف او زحمت دې ویسته او هغه ورونه د احرار صاحب زما په خیال باندې اخري شخص پاتې دی احرار صاحب تاسې سوال وکړئ وبخښئ ډېر زیات. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استاد محترم الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي وخت هم ناوخته وعلیکم ده السلام ورحمت الله وخت مې وبرکاته واخیسته الله مو راوله. نو جوهري صاحب زموږ همدغه سوال ده تقریبا دا ډېر وخت راهیسې زه په همدې حساب کې کوشش کوم چې د دې یو نچوړ راوباسم دغه د امام مهدي په اړه باندې چې کوم نن سبا سوشل میډیا ته خو داسې نسې ښکاره سوي خو بعضې په ټلګرام کې کوم موږ سره چینلونه دي او یو د عربي یو ویډیو وه ډېره غټه تقریبا داسې یو 10-15 منټه هغه بیا ما وژباړله ایډیټ مې کړه پښتو ته نو دوی وایي چې روان داعي به یعنې کوم حدیث مطلب دوی یادوي یا قرآن کې یا یاد شوی د حدیثو کې چې دغسې مطلب بعضې نښانې دي چې محمد به یې نومي یا به د عبدالله زوی وي او له پلانکې قبیلې نه به او له پلانکې ځای نه به راولاړېږي بیا به مطلب بندي کېږي زندان ته به اچولی کېږي بیا هغه او دغه مطلب دې په اړه باندې خو ډېر احادیث ظاهرا صحیح حدیث شته مطالعه کړی مې ده نو دلته یو شخص یادونه کېږي چې هغه شخص نومیږي شیخ حسن التهامي دوی وایي دا یمنی دی
یمنی دی د ده په باره کې دا خبره کېږي او دا غیر صحیح ده. صحیح شو. نو دغه باره کې مونږ ډېر معلومات وکړل. بیا دوی وایي چې دا اوسه پورې بندي ده لا تر اوسه پورې، او عام محضر کې دا خبره ویل وایي ښه هم نه دي، ځکه هغه باندې انسان باید دومره هم شک ونه کړي چې خبره تحقیق ته ورسېږي. په وخت به دغسې راشي چې بیا به هغه مکې مکرمې ته راځي او بیا به دعوت شروع کړي، بیا به دا 314 دعوتګر وي، مطلب هغه به راځي او دوی سره بیعت کوي، بیا به له هغې نه بعد دا بیعت ورځ په ورځ باندې لویږي. نو آیا د دغه په اړه باندې اوس تحقیق کول صحیح دي نه دي صحیح؟ نه مونږ کوم محترم ورور، دا التهامي چې دی دا خو خبره ډېره دغه ده، یعنې حقیقت نه لري. لنډه لکه بهته څنګه ووایم چې دوی دغه وایي که خبرې نه، اوس دا بعضې اردو کتابونه ما مطالعه کړل، د محدودیات په نوم باندې و، یو څو نور داسې کتابونه و چې هغوی دغه خبره کوي چې د احادیث او د صحیح حدیث په همدغه باندې بعضې ثبت کېږي او دوی ته معلومات کېږي چې دغه کس کې همدغه شکایت، همدغه شبهات، یعنې دغسې دماغ چهره به یې دومره بې تندی او دغسې کله کله به خطبې ته راولاړېږي او خطبه به وایي، دغسې به یې هغسې به یې. نو دغې باره کې ما ویلې که تحقیق وکړو ښه ډېر، او خلک وایي چې دا مطلب باید ښکاره نه شي بیخي. تاسو هر څومره تحقیق پې کړی خو مونږ مطلب زه تقریبا د 6 میاشتې په دغه کې لګیا یم او ویډیو مې ایډیټ کړې ډېره په خواریو باندې ده، او بعضې ملګري دي چې هغو ګروپونه جوړ کړي دي بیا په دې کې چې که بیعت ورسره کوئ او بیا په آنلاین بڼه باندې وټسپ او ټلګرام یا په وټسپ باندې تاسو یو مشرانو سره علماو سره غږېدلی شئ، او بعضې ګوره خلک دا محترم خبره هم کوي چې خلیفه محترم ورور، صاحب دا هم بیعت داسې ده که نه چې د امام مهدي د دې په باره کې به د علماو اتفاق وي، د ده به ښکاره نښې وي، واضح پېژندګلوي به وي. دا سړی چې کوم دی دا د انصار المهدي په نوم باندې یو حرکت هم جوړ کړی دی، یو دغه هم جوړ کړی دی، دا غیر حقیقي دی. یعنې د دې په باره کې د علماو کاملا قول دا دی چې دا سړی کاذب دی، دروغ وایي، یا مثال په غلطه باندې روان دی. ټول اهل علم په دې باندې متفق دي. خو دا داسې چې ځینې خلک اوس یو څه وخت مخکې په پاکستان کې یو سړی پیدا شوی او د ځان نه یو دغه جوړ کړی و، چېرې زه دغه یم که نه، زه مهدي یم والعیاذ بالله. یو پنجابی و، هغه دا خبر کړی و، ډېره غټه ږیره یې پرېښې وه، بیا وروسته وروسته یې هغه ږیره ختمه کړله، ویې خیروله. نو دا چې دی د حسن التهامي د جماعت انصار المهدي په نامه باندې د یو تنظیم هم دی، یو وړوکی غوندې یو جماعت یې جوړ کړی دی. نو دا غیر دغه خبره ده، غیر مستدل خبره ده. نو بالکل. نو اوس په دې اړه باندې که تاسو یو درس ووایئ چې بعضې داسې ملګري دي، ما نږدې ملګري دي چې هغوی اوس انشاءالله غټې دورې هم کړي بعضو، او د دوره حدیث، او بعضې فتاوې کوي اوس په کراچۍ کې چې هغوی همدغې ته ما جلبوي او همیشه د دغې په اړه باندې زمونږ موضوع چې هر وخت کې په ملاقات کې شي یا په دغسې په آنلاین بڼه باندې شي، نو همدغه موضوع وي، او کوشش په دې موضوع کې کوو چې مخکې یو څه حد ته ځان پکې ورسوو او خدمت وکړو. الله دې خیر درکړي. داسې دی چې دا موضوع داسې ډېر وړه غوندې موضوع ده، نه پوهېږم چې دا تاسو ته څنګه داسې مهمه شوې ده. خو دا د دې په باره کې ما مخکې ځینې لږ غوندې مطالعه کړې وه، او انصار المهدي په باره کې، د دې خلکو په باره کې، خو دا ډېر داسې ضعیفه دلایلو باندې ولاړ دي. خو بیا هم ما ته لږ په شخصي کې دا دغه وکړه، نو زه به درته بیا کوم رساله درولېږم، بیا تاسو ورپسې نوره ژوره مطالعه که کوئ، نو هغه به درته بیا زه درولېږم. ما ته شخصي کې بیا یو میسج وکړئ سبا. صحیح ده استاد محترم، تاسو وخت مونی الله او دې وخت خیر ډېر درکړي. ناوخته ده. الله الله مو خوشحاله خوشحاله کړه. کړي. ټولو ورونو دوستانو چې شرکت کړی تر اوسه پورې حاضر دي، تاسې ته د الله تعالی جزای خیر درکړي، او الله تعالی او مو استاد سرفراز او محترم آباد لره. استاد محترم یوه پوښتنه دغه ده چې یو خواهش د ما له طرفه دا ده چې بعضې دا کوم ملګري چې ګډون دي کوي، دغو ته وویل شي چې دا ګروپ مخکې نشر کړي، او مطلب په سوشل میډیا کې چې کوم
ایپس دي دا مشهور لکه فیسبوک سو واتساپ سو ټلګرام. وروره ګوره داسې ده چې دا ماته ته هم مخې ته ناست دی او 3 ساعته یوازې تا هم پوښتنې کړی وې او ما ځوابات درکول که نه نو موږ به انشاءالله اجر د الله نه غوښته. مونږ خو تقریر وکړو یا مثال د خبرې دا لیکل میکل وکړو نور د الله پاک دربار ته واچو الله ته وایو چې الله که 1000 خلکو پورې ورسېده او که 1500 که 10 خلکو پورې ورسېده تاسې نه تا نه اجر غواړم. نو فلهذا که دغه ملګري دوستان یې نشر کړي خو ډېره خوندوره خبره ده او که دوی نه نشر کوي هم الله تعالی به انشاءالله چې دغه کومو خلکو شرکت کړی دی نو انشاءالله چې دغه ټولو ته به الله تعالی اجر ورکوي. محترم جوهري صاحب وخت رښتیا هم ډېر وتل یقینا نورو درسونو کې د دې نه کم دوستان به د ابتدا نه تر اخره پورې وو نو نن ماشاءالله ډېر ډېرو دوستانو ښې پوښتنې هم وکړې او ستاسو ځوابونه هم ډېر ښه الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي. نو که ستاسو خوښه وي نور به بس درس پای ته ورسوم. که څه غلطي زما یو څو شوي پوښتنې دي که تاسو زما غږ اورئ. ښه محترم ورور ووایئ پوښتنه وکړئ. اول خو ټولو ته سلامونه خاص کر استاد محترم ته الله دې ستاسو وعلیکم خدمتونه السلام په ورحمة خپل الله پاک قبول کړي. آمین. استاد محترم پوښتنې خو ډېرې دي او وخت بیخي لنډ ده خو خیر یو څو پوښتنې وکړم. لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې تاسو په سوشل میډیا کې پښتو اردو یا هم فارسي کې د الحاد په اړه مکمل معلوماتي ویډیوګانې درته معلوم وي نو که ادرس یې راسره شریک کړي دا به غوره وي. او دویمه بل پوښتنه دوی اوس لکه په سوشل میډیا کې پښتانه دي چې غرب ته تللي دي او د دوی دغه نظریه ده چې دوی اکثره دغه سنتي کړنې چې دي محمد رسول الله کړي لکه ګیره شوه یا خولۍ یا نور لکه پنسې چې دي له د خنګرو نه پورته دا ټول د عربو کلتورو همغه زمانې سره محدود ول نو اوس دا شیان نشته او دا شیان لکه اوس خپله زمانه ده او جغرافیه سره فرق کوي نو بعضې خبرې دا دي. او یوه بله پوښتنه ده چې اکثره دغه هغوی کوي چې اسلام جمهوریت و اصل کې اسلامي دولت چې و جمهوریت و لکه دوی وایي چې محمد رسول الله نه وروسته که د ابوبکر صدیق او عمر فاروق د ټولو رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دوی دولتونه دا ټول په جمهوریت باندې اساس یو یعنی اساسي هغه جمهوریت و نو یا اسلامي دولت چې کوم دا جمهوریت سره تړلی او بعضې خو دوی وایي چې اسلام او سیاست سره جدا دي یعنی سیاست یې خلکو ته پرېښی خدای پاک او اسلام یې یعنی صرف یو دعوت بڼه ورکړې ده ورته لکه څنګه چې دوی وایي. ما بیا الله دې خیر درکړي. زه په سوال باندې پوه شوم تاسې په اخر کې 3 پوښتنې وکړو ډېرې خوندورې پوښتنې دي خو ډېرې مفصلې دي او تقریبا چې زموږ 3 ساعته او 10 که 15 دقیقې وخت تېر شوی دی خو المهم زه به که همدا 3 پوښتنې وي زه به د دې جوابونه درکړم او که د دې نه نور اضافه وي هغه بیا ماته شخصي کې راولېږه زه به انشاءالله چې بیا په سبا باندې چې لږ ارام شم زه به بیا ځواب درکړم. اول نمبر باندې پوښتنه مو کړې ده د دغه په باره کې د اردو ژبې یا د فارسي ژبې د فارسي ژبه کې چې دی مراد یوسفي په نوم باندې یو لیکوال دی هغه ډېر ښه کتابونه لیکلي دي هغه تاسې لوستلی شئ. په اردو ژبه کې چې دی یاسر ندیم الواجدي یا قیصر راجا یا زاهد مغل یاسر ندیم الواجدي دا نوم بیا ځان سره ولیکئ یاسر ندیم الواجدي د ښه لیکچرونه یا ښه درسونه دي دا تاسې لوستلی شئ مطالعه کوی شئ. قیصر راجا. دویم نمبر باندې پوښتنه مو د کلتور په باره کې کړې ده چې دا د عربو کلتور دی یا د کلتورونو تعین څوک کوي څوک به د کلتور تعین کوي چې دا د چا کلتور دی. بل دا کوم خلک چې دا کلتور د عربو په کلتور باندې خبرې کوي دوی خپله د چا په کلتور باندې روان دي دا سرونه او دا ویښته او دا شکلونه او دا لباسونه آیا دوی د 100 کاله مخکې چې کوم پښتانه د هغوی په څیر باندې دي دوی کله خپل کلتور ته وفادار پاتې شوي دي چې د نورو خلکو په کلتورونو باندې بحث کوي. دریم نمبر باندې خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو خلکو ته مفید کلتورونو پرېښودلو اجازه ته یعنی په هغې کې اسلام څه نه وایي چې مثال ته که پښتو کلتور باندې ځې خو چې هغې کې انسانانو ته نقصان نه دین ته نقصان نه نو ته بالکل کولی شي چې په خپل کلتور باندې لاړ شي خو مثال دا ګیره یا دا مسواک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او حکم په دې باندې شوی دی چې حکم شوی دی نو کلتور ملتور پکې بیا خبره
یو خبره د 15 لکه کالو نه را روانه وي که نه او چې دین درته چې میک او بس بیا به نه کوې بیا اسلام چا سره ګپ نه لګي دا نه کوي چې مثال له خبرې والله دا کلتور کې شته او دا کلتور کې نشته نه درته ویل چې ډول منع دی بس منع دی خبره ختمه درته ویل چې دا بې ځایه هر ځای کې مثال دا رواجونه میواجونه دا شیان چې دین موږ ته کوم منع کړي دي چې دا منع دي که 15 لکه کال هم پښتو کې را روان دي د 15 لکو کالو راهیسې بس بیا منع دي بیا کلتور ملتور کوم اهمیت نه لري او نه کلتور کوم کنسټیټیوشن دی یا کوم کتاب دی یا کوم قانون دی چې والله 2000 3000 کاله پخوا یو چا لیکلی دی او چې څه دي او هماغه شان به کېږي نه دا خو یو ټولنیز رواج نه جوړیږي نو چې غلط رواج دین منع کړل خبر ختمه یو مفید رواجي ګیره ده اوس دین به حکم کړی دی یا مسواک دی مفید څیز دی دین به حکم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې وی کوي بس خبره ختمه ده موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کار باندې خوشحاليږي نو که زما کلتور یو کني زه به په هغه کار باندې ځم هغه لاره باندې به ځم ځکه ما سره د خپل آخرت غم دی موږ ورته موږ مانه به قیامت پر ورځ باندې څوک د کلتور په باره کې پوښتنه نه کوي چې ته پښتون وي او که ته مثال د خبرې عرب وي او ته د کمبل قوم وي یا تا فلانکي ځای کې دا لباس اچولی ډینګ ځای کې نه ما ته چې دین څه ویلی دي ما نه به د هغې پر اساس باندې پوښتنه کېږي زما ورته الله تعالی ته د دین پر اساس باندې دی دا د دویم نمبر پوښتنه دریم نمبر باندې د جمهوریت دی دا چې کوم جمهوریت دی د دې نه دا خلک غلطه فایده اخلي زموږ سر په دې باندې ستړی شو ویښته په دې باندې نور سپین کېدو طرف ته روان دي چې د خلکو ته موږ جمهوریت او عوامي حاکمیت په باره کې فرق کول ورپېژنو یو دی جمهور زیات خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت نه بعد د خلفای راشدینو په وختونو کې دا صحیح خبره ده چې مثال د خبرې زیات خلکو کې خو خلک څنګه او څوک وو خلک داسې نه وو چې عوامو خلکو نه چې د حاکم ټاکلو په باره کې پوښتنه شوې ده هلکه راشئ تاسې ټول رایه واچوئ بکسونه ایښي یا مثال د خبرې رایې اچولې نه بلکې هغه یو څو خاص خلکو د خاصو خلکو نه چې دوی پوښتنه کړې ده نو زیاتو خلکو یو طرف ته رایې ورکړه د خپلې خوښې اظهار یې وکړ لږو خلکو بل طرف ته د دې پر اساس باندې جمهوریت چې دا اوس په کومو معناګانو کې کارول کېږي دا اصل کې عوامي حاکمیت دی په اسلام کې د حاکمیت تصور قرآني حاکمیت دی د دین حاکمیت دی د احادیثو حاکمیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامینو حاکمیت دی یعنی الته حاکمیت دا نه ده چې مثال د خبرې خلک د عوامو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې څه خوښه ده په جمهوریت کې یا په ډیموکراسي کې د عوامو نه پوښتنه کېږي عوامي حاکمیت د هغوی د مزاج او د خوښې او د ذهن مطابق قوانین جوړیږي حکومت چلولی کېږي نو دغه بنیادي فرق دی د جمهوریت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د اسلامي نظام ترمنځ نو امید دی چې ځواب مو اخیستی وي مننه ژوندی اوسه استاد محترم ځواب مې ترلاسه کړ الله دې خیر درکړي که بیا هم کوم سوال پاتې وي یا د سوال صحیح نه ځواب یې صحیح نه اخیستلی شوي د وخت د کمبود د وجې نه ماته په شخصي کې میسج وکړه صحیح ده نو محترم ورور سیف الاسلام صاحب الله مو خوشحاله و آباد لره کوم ورونو چې شرکت کړی ده تر اخره پورې که د چا څه سوالات پاتې ماته راولېږئ نور به انشاءالله چې په راتلونکي درس کې سره یو ځای کېږو په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته